هغې قرآن کریم ځان سره لاس کې ونیو او د مازدیګر مونځ چې وشو نو ده شروع وکړله الحمدونه شروع وکړه الحمدلله رب العالمین د ماښام بانګ یې نو ویلې کې والناس یقولون جري پولس هغې ورته او د قرت د اصولو مطابق قاریان او علما ورته ناست دي هغې ورته ویې ته ویلې چې دا ستا کرامت دی نور چا ته د اجازت نشته نو د داود علیه السلام خو پیغمبر و د هغه خو دا معجزه وه معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به پې د پیغمبر نه صادرېږي نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او زین برابره او دې به ورته ختن تورات زبور به ختم کړی دی د اواز خشتوال عبادت به څنګه کو نو چې نبی علیه السلام د کوم عبادت صفت وکړي نو هغه د صفت قابل یې که نبی علیه السلام فرمایي ویله داود علیه السلام مونځ ډېر مزېدار ډېر اعلی صحابه د الله رسوله څنګه مونځ یو وی د شپې نیمه به خوب کو لومبې نیمه ایسا لکه شپږ ګنټې شپه شوه مثلا شپږ ګنټې نو 3 ګنټې خوب 2 ګنټې به پاسې د الله عبادت پې وکړه نو بیا اخیري ګنټه به بیا خوب کو چې سهار لپاره دمه شي درېیمه حصه به د شپې عبادت او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کو ده به وی زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې یو پیم نه چې د الله عبادت پکې نه کېږي نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سهار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت کې بیا به ته نه کې دا بل به کوي بیا به ته نه کې بیبي به کوي بیا به هغه نه کوي لور به کوي یعنی 24 ګنټې 24 ګنټې به د په کور کې د الله عبادت کېده چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کېږي او روجه به څنګه روجه نیوله نو ګوره رسول الله مبارکې صفت کوي نبی علیه السلام فرمایي بهتره روجې د داود علیه السلام روجې دي یو ورځ به یې روجه وه بله ورځ د کوجه وه بیا یو ورځ روجه او بله ورځ کوجه دا غوره دي سړی پې تنګېږي هم نه او ډېرې روجې ونیسي نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم روجو د کوم منځ صفت کې خو هغه قابل دی چې صحابه به نبي علیه السلام نه تپوس وکړه د الله رسوله مونږ څنګه تهجد وکړو د داود علیه السلام طریقه دغسې وکړی او صاحب روجه څنګه ونیسو صحابي به زه خو ډېرې نه ویسم وی د داود علیه السلام د روجو نه بهترې روجې نورې نشته یو ورځ روجه او یو ورځ کوجه نو پیغمبري میلاو شوه بادشاهي میلاو شوه زبور میلاو شو ښکلی اواز ورته میلاو شو عبادت به یې کو او ورځې به یې تقسیم کړی یو ورځ به د الله عبادت کوي دا مې د خدای ده دې کې د بل چا کار نشته بادشاه هم خو دا مې د الله ده یو ورځ به یې د خپلو بچو سره وخت تېرو چې دا مې د ما د بچو تربیت وکړم بچي برابر کړم د بچو اخلاق ټیک شي او د بچو سره چې سړی ناست نو خوند نه کوي او یو ورځ به جناب د رعیت دپاره ورکوله چې تاسو راځئ چې د چا څه قسمه کار راځي په دغه ورځ به دغه کار کوم تا به یې تقسیم کوو الله ورسره یو احسان بل وکړو د زغرو د جوړولو چل یې ورته وښو قرآن کې الله فرمایي وألنا له الحدید اوسپنه نو اوسپنه چې سړی لوور لواري کوي خو په اور کې ږدي او سټک ولا رابروي او پلکونه ولا رابروي نه لوور نو چې داسې پلکونه دی وایي الله ورته اوسپنه داسې نرمه کړې وه چې په لاس به یې تاوله راتاوله کلکه اوسپنه ګوتو کې به یې نیوله او تاوله به او چې څومره به یې نری کوله نری کېده به نو زغرې به یې جوړولې زغره په تاسو په دې جیبګرو کې به کتلې وي د اوسپنې کړۍ جوړې کړې وي هغه په جنګ کې استعمالي ځان ته یې واچي چې توره پې سر نه کوي نو هغه زمانه کې لواري زغرې به وي هغه به درنې هم وي خلک به ورسره ګرځېدي هم نه شو ده به ښه مزېداره اعلی زغرې جوړولې او مزېدارې طریقې سره نرې اوسپنه او نرمولې به به یې خرڅولې دې دپاره به یې دا کار کو چې زه د بیت المال باندې بوج نه شم او د خپل لاس ګټه وخورم بیت المال مال به یې نه خوړو د خپل لاس په ګټه به یې خپله ګزاره کوله لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو د به کپړه خرڅوله نو تارونه یې په اوږو بازار کې روانو خدای مون بخښه کپړه خرڅو تجارت یې کو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی ماته یې ابوبکر څه کوې وی دا کپړه بازار کې خرڅوم وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې نو وی زما بچي به څه خوري دا نه خرڅوم وی راځه مونږ د بیت المال نه تنخواه مقررو نو بیا کېنه د بیت المال نه یې تنخواه مقرر کړه او څومره تنخواه یې وله مقرر کړه دونه یې مقرر کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو پې ادنا ګزاره کېده ټوټې غوندې نو حضرت داود علیه السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښو قرآن کې الله وایي
اوسپنه مې ورته نرمه کړه بغیر پلک او سټک او د اور نه به ورته اوسپنه نرمېدله او د هغې نه به یې زغرې جوړولې خرڅولې به او د خپل ځان او د بچو ګزاره به یې په هغې باندې کوله د الله احسان شو ګوره الله احسان کوي بیا که نه چې ته الله ته ځان نږدې کړې الله به در سره احسان کوي الله به درته هر څه آسان کړي یو ځل په کور کې ناست دی زړه کې یې دا راله یاره وایي ما غوندې عبادت دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي خبره یې ټیک وه غلطه نه وه ځکه پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت امتي نشي کولی او بیا مونځ او روژه او ټول کور کې یو شان عبادت خو الله ته د ده دا خبره خوښه نه شو بعضې وخت کې یو خبره ګناه نی خو د پیغمبر د پیغمبرۍ د شان سره مناسب نی الله وی ښه دا دې څه ووې روڼو حدیث پاک کې راځي که عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوې چې دا زما کمال دی چا ته به نسبت کې الله ته هغه انسان چې هغه وي الله ما دله مونځ وکړو ما دله روژه ونیوله ما خو صدقه ورکړه ما زکات ورکړه ما حج وکړو الله ورته څه وایي ماله تا څه کړي دي دا خو مال ما درکړه نو ځکه تا صدقه ورکړه کنه ما مال درکړه ځکه دې حج وکړو ستا پکې څه دي او که ته مونځ کې او روژې نیسې نو ما دله ښکلي اندامونه درکړي سترګې مې درکړي پوزه مې درکړه غوږونه مې درکړل لاس پې مې درکړل او عقل او دماغ مې درکړل که ته ما لیونۍ پیدا کړې وې او په لاس او پو مې ګوټ شل پیدا کړی وې ستا پلار به مونځ کړی تا مونځ کولی شو تا روژه نیولې شوه خو زما امداد او دا حقیقت دی رونه خو نه دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ په عقل روغ نو زما عبادت کوې نو ستا وایې چې ما عبادت وکړو الله په دې خفه کېږي او چې کم انسان داسې وایي یا الله ما خو صدقه نه راکړې دا مال خو تا راکړې زما څه مونځ دی زر زر مې وکړو زما څه روژه ده ما که حج وکړو خو تا مال راکړی دی دا خو زما کمال نه دی الله ورته څه وایي بنده وي دا هر څه تا کړي ما خو تا کړي لاس پې تا وړقول پیسې تا راواخېستې د حج نیت خو تا وکړو ای بنده را تا کړي دي ګوره زه په عاجزۍ الله خوشحاله شو د هغه بل په معمولي لویه باندې الله خفه کېږي الله چې خوشحاله په څه به یې خوشحاله په عاجزۍ او چې خفه کېږي نو کبر کوه په دې به خفه کېږي نو داود علیه السلام کبر نه دی کړی حقیقت خبره یې وکړه پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی الله ته خوښه نه شو کوم هر ورځ چې د ده د عبادت و کور کې ولاړ دی په عبادت په دغه ورځ به ده فیصله کړې وه دروازه به یې بنده کړې وه ګرنده به وه د قلا دروازه او په هغې به پولیس ولاړ و د هغه زمانې چې کوم پولیس یا فوج و چې څوک به ما ته نه پرېږدي هېڅ څوک به نه راځي ولې ما د خلکو دپاره جدا ورځ مقرر کړې ده او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل لا نه شي اوس دی لګیا دی خپل عبادت کې 2 کسه ورته ور وړېدل 2 کسه ورغلل خصمان قرآن کې الله وایي څنګه دی ورپسې تصورا په المحراب دی کې څنګه دی علم شو ور وړېدل چې ور وړېدل داود علیه السلام اوس او جګړه چې چا په میانځ کې جګړه وي نو شور هم کوي یو بل ته وایي په ما ظلم دی ابلونه ظلم نه کو شور جوړ شو داود علیه السلام په مانځه کې وایي چې تاسو پالل نو رالل دا اکوان دي دا په کومه رالل دروازه خو بنده ده دا په کومه رالل او دا شور غسرې بس هغه مونځ د هر څه مختصر کړل په دې باندې پرېښودي ته ویې وړه څوک یې او پریشان هم شو چې ګیر چاپېره د قلا نه خو زما پوج پولیس ولاړ دروازې بندې ده په کومه راغله او دا څه شور یې جوړ کړو هغې ورته وې مې یېرېږم داود علیه السلام یېرېږم مونږ 2 کسانو یو بل سره جګړه ده تا له هم فیصله راوړی چې مونږ فیصله وکړو فیصله راوړو په کومه رالې یاره ستا هغه پوج پولیس نه پرېښود په دیوال راوړي خدای پاک دا لاسین خلک دی په دیوال راوړېدل وایي څه فیصله م راوړې ده یو ورته وایي د ده یو کم 100 ګړې چیلې دي زما یوه ده دې ما ته وایي چې دا یوه ماله راکړه چې دا ما 100 شي دا ظلم کوي که نه کوي دا ما ته ظلم کوي او یې سروره په خبره کې م زورور دی وایي ما ته چې په یو به ته څه کوې او زما خو یو کم 100 دي زما شمېر به پرې پوره شي او چې بار خلکو له ځینو خلک هم دغه مرسته کوي او دا قاعده هم د نسب زورور ده د دې خلکو خلک ملګري وي د غریب خبره څوک چاته و زورور دی خبره ده خلک چې چاته ور مخامخ کېږي وي ورکوله که نه خو یو چې دی څه پیسه کوې او چې بل چا له ورځو راځه په پلانتي فیصله کړو هغه مو یو کن دا خو رښتیا وایي
یو چې دی څه پکې ورېښودل تاله رالو د خدای پیغمبر یې که مونږ فیصله وکړو داود علیه السلام پوه شو یو دا خو انسانان نه دي دا خو پرښتې دي په دیوال د پاسه انسان کم دی راوړېدی شي ما نه غلطي شوې ده ما وی چې د ما په شان عبادت څوک نه شي کولی الله دا دې پوه یې کړم چې دا څومره ټایم دې ضایع شو بېکار بې ځایه غوندې مسله درله راغله بعضې مفسرینو یو بله خبره لیکلې ده خو ټیک نه ده ټیک نه ده وی د ده یو کم سل بیبیانې وي وینځې وې او یو بل یو کس و هغه سره یو وینځه وه نو داود علیه السلام هغه ته چې دا یو ماله راکړه نو الله ورته دا فیصله راولېږله نو هغې وی چې دا یوه چیلی چې ده دا دله ورکړه دا ظلم او دا خو زیاتې دا خو هغه هم زیاتې دی چې هغه نه هغه یوه وینځه غواړه خو دا خبره خطا ده ښه دا ټیک نه ده د پیغمبر په شان کې دا خبره ګستاخي ده او نه پیغمبر داسې کولی شي فخر راکعا وانا بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش وکړو په ما امتحان وکړو بلا وخت مې دا د عبادت نه ضایع شو دا خو که زه ځان له عبادت کوم خو د الله توفیق دی که الله بادشاهي نه ورکړې نو ما ځان له عبادت کولی چې پولیس به زما څوکۍ کوله فوج به زما څوکۍ کوله ما په قلا کې عبادت کو پرېوت الله ته په سجده ویې ژړل دومره یې وژړل دا سواوي زموږ یو کتاب دی د جلالین شرحه ده هغه لیکلي دي وی که د ټولې دنیا اوښکې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو ته به ونه رسي او چې د داود علیه السلام او د ټولو انسانانو اوښکې را یو ځای کې د آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسي دا څونه پټې خبره ده لیکن فورا الله ته په سجده پرېوته او په جړاو په جړاو جلل به دومره یې وجړل چې د اوښکو سیلابونه ورته بېرته دې نه دا معلومېږي وروڼو چې په عبادت په خپل غرور او کبر نه کړي دا به نه وي چې دا زما کمال دی یو روپۍ دې چاله صدقه او خیرات ورکړه ویله د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څونه عبادت کوو دا خپې مبارکې به یې وپړسېدې حتی تورمت قدماه حدیث کې راځي خپې به یې وپړسېدلې نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته عرض کوي چې د الله رسوله ته خو الله پاک پیدا کړې هر څه درته معاف دي د دومره عبادت بیا ولې کوې چې دا خپې دې وپړسېدلې او جلل به ولې جوفه عزیز که عزیز المرجلې دې سینې به یې داسې اوازونه کول لکه کټوی چې په اور پرته وي او هغه جوشیږي او خودکار کوي داسې به یې سینې اوازونه کول ټوله شپه به یې جلل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عایشه بیبي ورته عرض کوي چې دا ته ولې کړې تا خو الله مکمل معاف پیدا کړې او ته څه وایي افلا اکون عبدا شکورا نو چې الله دونه احسان په ما وکړو چې دې پاک پیدا کړم نو زه به د هغه شکریه نه ادا کوم پکې شکر خو ادا کوم دی دې نه زیات ولا وکړم چې شکریه ادا شي په موږ الله څونه احسان کړی ټول موږ الله مسلمانان پیدا کړي ټول وایي الحمدلله په مسلمان وطن کې د مسلمان مور او پلار نه او د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دې نه غټ احسان د الله بل شته هغه روغ صحت به هم پرېږدو هر څه به پرېږدو دا روحاني او دا دیني د الله احسان نو موږ چې څه کوو د الله یقین وکړه که پوټې شکریه موږ ادا کولی شو د الله دونه احسانات دي په موږ باندې زه اکثر دا خبره کوم وایم که په جاپان کې پیدا وي نو موږ به ګوتم بدھ ته رام رام کول که په انډیا کې چې د هندوانو په کور کې پیدا وي نو د خپل لاس جوړ شوي بت ته به هم سجدې کول که په روس کې پیدا وي جرمني کې پیدا وي نو موږ به خدای نه منم او که په اسرائیلو کې پیدا وي نو موسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ته هم د خدای زوی وي او که په امریکا کې د عیسایانو په کور کې پیدا وي نو عیسی علیه السلام ته هم خدای وي دا شکر دی چې موږ خدای دغه ځایونو کې نه یو پیدا کړی دنیا به څه کې څو ورځې به د دنیا خشته وه او مال او دولت او موټر هر څه به سره خو ټول عمر به د آخرت د ډمبرو لرګي و ټول عمر به د جهنم ځای و خو د خدای فضل دی دنیا یا او شکر دی په هر چا له خدای د ګزارش دغه ورکړی دی دنیا لږه ده که ډېره ده خو په دې مطمئن یو د الله فضل دی چې په قبر کې او په حشر په نشر کې به مو انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه الله نصیب کوي ولې په هغه مو ایمان دی د هغه دین مو منلی دی الله مو منلی دی انشاءالله احسان دلته احسان وکړه هلته مو احسان دی يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت داود علیه السلام متعلق دې نه دا عبرت واخلې زما روم
په عبادت به فخر نه کوې. هغه پوټې غوندې خبره وکړه څونه امتحان او ازمایش پرې راغلی. قوم ته به لګیا و نصیحت یې کو. هغه قوم چې دته راجمع شو زمونږ د جمعې ورځ د عبادت د هغې د خالي ورځ وه. نو هغې د ایلې یو علاقه ده د دریاب په غاړه باندې د کوهیتور او د دغې علاقې سره خوا کې لوی دریاب دی، بحر قلزم ورته وایي. دغې بحر قلزم په غاړه باندې ایله کلی دی، دغې کې اکثر خلک د دې پاتې کېدل. نو د خالي په ورځ یې پې ښکار بند کړی و، پې خالي په ورځ به ښکار نه کوی. نو الله پې امتحان کو. د خالي په ورځ به دریاب کې کبان ډېر وو، په نور ورځو به کوو. په دې باندې ښکار بند و، یې نه به کوی. د دې یو چل جوړ کړ، ډنډونه یې جوړ کړل، ډنډونه د دریاب په غاړه باندې. نو د خالي په ورځ بیا د هغې هغه ورخونه وویستل چې کوم ته اوبه ورته ځي. نو چې کبان به دونه ډېر وو چې د اوبو د پاسه به نو هغه به هغه ډنډونو ته هم لاړل. نو ماښام مازدیګر به یې ورپسې ورخ بند کړ. نو سهار به پرې رالل، نو کبان به یې ترې راوویستل. ګوره چیلونه یې جوړ ول. او جال به یې راوړه، جال. نو د خالي په ورځ به یې جالونه په دریاب کې وغورځول. نو په دغه ورځ به یې په کبان نه رایستل. جال خو چې دې ور وغورځول نو کبان پکې بند شي که نه. د اتوار په ورځ به راتلل، نو هغه جال به یې راوړي. داود علیه السلام ورته دا ظلم مه کوئ. وی نه دا خو موږ د خالي پر ګوره دلیل پیغمبر سره دلیل. بعضې وخت اوس موږ سره هم خلک دلایل شروع. موږ ته د قرآن حکم چې دا د الله د کتاب حکم دی، دا د پیغمبر حکم دی، صاحب دلایل به سره شروع. نه نه که نه عقل مې دا وه، زه خو دا ویم عقل مې دا وه. د خدای نیکبخته د قرآن په مقابله کې ستا په دماغو کې خو سوټې پرتې دي. د قرآن مقابله کې د پیغمبر د وینا مقابله کې د انسان عقل څه چی دی؟ نو هغې داود علیه السلام سره بحثونه شروع کړل چې نه نه خو الله په موږ ښکار منې کړی، د خالي خو موږ ښکار نه کړو، موږ خو د اتوار په ورځ کبان نه وو. اوس پیغمبر ته وایي چې دا ګناه ده مه یې کوئ. قوم څلور ځایه شو. یو قوم به ښکار کو، بل قوم به نهی عن المنکر کوله، امر بالمعروف کې دا به نه کوي. بل قوم څه زمانه خو دوی منې کول، خو بس هغې پوه شو چې دا بدبختیان نه مني، بد هغې هم غلې پاتې شو. او بل قوم ته به داود علیه السلام چې نصیحت ورته کوي، هغې وایي زمونږ خپل عبادت کوو، که مني مني دی او که نه مني نه دی مني. چې خوند یې ونه کړو نو پروردګار ترې بیزوګان او شادوګان جوړ کړل. هغه چې کوم پې غلی خاموش پاتې و، هغې نه هم الله بیزوګان شاګوزوګان جوړ کړل. بیزوګان شادوګان دا لږ دریاب طرف ته نور ته ځان شو. داود علیه السلام دې نور ته وخواشی دی، په دې به د الله عذاب هر کل کې راځي. چې سهار راغلل ویې کتل نو ټول د بیزوګانو شادوګانو په شکلونو باندې وو، او سرونه به یې خوځول او اوښکې به ترې بهېدې. د هغوی خو د وطن خلک وو، اواز به یې که فلان کي نو سر به یې خوځو، اوښکې به ترې بهېدې. اووه ورځې جمدي، اووه ورځې پس الله مردار کړ. بعضې خلک وایي دا بیزوګان شادوګان د داود علیه السلام د هغې قوم اولاد. داسې نه ده ښه. کوم قوم چې مسخه شي هغه د اووه ورځو نه زیات نه پایي. د دې بیزوګانو شادوګانو په شکل الله هغې مسخ کړي. لوی عبرت دی په دې کې زما وروڼو، لوی عبرت. یو به په لږ طاقت باندې ځان کمزوري نه ګڼي، لکه څنګه چې د طالوت د خپل قوم سره پاسېد، الله وله بری ورکړه. کبر به نه کوې، لویي به نه کوې، او د پیغمبر مخالفت هم نه کوې. حدیث پاک کې راځي، پرون زمونږ حدیث تیر شو په ترمذي کې، چې په آخره زمانه کې به درې عذابونه راځي. درې، یو به ځمکه شلېږي او خلک به پرې ننوځي. او الله مونږ ته تېر کال ښوله په دغه کشمیر او په دغه بالاکوټ او په دغه علاقو کې که داسې زلزله بله راله او ځمکه وشلېده نو څومره کلي به څومره زرګونه خلک پکې لاړل. او بل به شکلونه مسخه کېږي، دا به هم راځي. الله دې مونږ ترې وساتي. او دریم عذاب به دی چې د بره نه به پرې د کاڼو د اوسپنو باران کېږي. دا عذاب هم راغلی دی. دا بمونه او دا میزایل څه شی دی؟ دا اوسپنې دي که نه، د هغې باران کېږي که نه. نو دا یو خو لږ لږ وښودلی شو په مونږ ته په دې بالاکوټ او په دغه علاقو کې اسلام آباد کې وښودلی شو، نمونه وښودلی شو. او دا د اوسپنو باران هم در باندې کېږي په دې امت باندې. لږ دی دا. او بل غټ عذاب پاتې دی چې شکلونه به خدای خبر چې د خنزیر حدیث کې دا حدیث ته چې په کوم شکل به بدلېږي. مسخه لفظ راغلی دی چې د خنزیر په شکل به بدلېږي، او که د خر په شکل به بدلېږي، او که د بیزو په شکل، او که د سپي په شکل. پروردګار دې ورسره دا ور ډېر غلط طرف ته روان دی. د مسلمان ګناه
انتها ته رسېدلې ده. زنانو کې دونه بې حیایي او دونه بې ستري عام شوې ده چې د هغې مثال نشته. موبایل دونه عام دی چې هلکان جینکۍ ټول ورته ګپونه یو بل سره لګي او ډیشونه او سیبه دا نور ګند او دا په کیبل یې ورشئ وګورئ پېښور ته او اسلام آباد ته د خلکو په وجه د خدای یره نشته. عذاب به نه راځي په مسلمان؟ د عذاب کار مونږ کوو. مونږ الله غصه کړی دی. الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه پامن دی. نه ملا زمونږ نه خیال دی خلاص دی، نه جومات زمونږ نه خلاص شو، نه مشر زمونږ نه خلاص شو، نه تبلیغ والا خلاص شو، نه بزرګ خلاص شو، نه خانقاه خلاصه شو، نه سپین ږیري خلاص شو او نه کشر او نه زنانه. دا مونږ نه خلاص شو. هر سړی ځان ته د ټولو نه لوی سړی وایي او بل ته ګازر مولی مو ته نه ښکاري. خدای دې مو د خپل قهر او غضب نه وسه. نو داود علیه السلام متعلق دا یو د عبرت خبره شو. بیا غیرتي څومره مرګ ول عجیبه مرګ راغی. ده به دروازه بندوله چې کله به د کور نه بار کړو چې زما زنانه د کوره بار ونه ځي او چابیانې به ده سره وي چې زه نه یم چې ما کله بل څوک رادننه نه شي. یو ځل یې دروازه جلنده کړه او بار ووت. چې بار ووته بیبي او بچي یې په خپل کور کې دي، دی کې سړی ورغی پورته دی. هغې چغې جوړې کړې زنانو چې دا پردې سړی څه کوي، دا خو دروازه هم بنده ده او داود علیه السلام خو بار سړی دی، اوس خدای مکه هغه راننوځي بچی سړی پردې څه کوي. په دیوال باندې خلک راوړېدل ګاونډیان او نور چې دا شور د سړي وي پردې سړی ولاړ دی. داود علیه السلام په منډه راغی دروازه یې کړو چې راځه سړی په میدان وی څه څوک چې زما کور ته راغلي بې زما د اجازت نه. وی زه هغه کس یم چې نه مې دیوال بندولی شي نه مې جرنده بندولی شي او نه مې د دنیا یو طاقت بندولی شي. بس پوه شو. وی مرحبا بملک الموت. ملک الموت وی او وی مرحبا دی هر کلی دی ستا ټیم پوره دی سمله سملاستو روح یې ترې واخېسته والله یو. او بلکې یو روایت کې راځي چې په سجده په عبادت باندې پرېوته روح یې ترې اوچت کو بیا ویل زما رونو لوی نه لوی سړی که بادشاه وي بادشاهي یې څونه وه داسې نه چې د پاکستان بادشاه و هغه مصر فلسطین عمان بحرین دا علاقه راونیسه چې نن سبا ته ورته ابوظهبي او دا علاقې وې دا راونیسه تر د عراقه پورې او د ایرانه پورې د دې علاقې بادشاه و حضرت داود علیه السلام. نو خبره مې دې پورې کوله که لوی نه لوی سړی وي مرګ نه نشي بچ کیدی. په خپل عبادت به غرور نه کوې که عبادت هم کوې نو دا د الله تعالی فضل او د الله تعالی کرم. د پیغمبر د حکم عقلي دلیل به نه وی نه دا خو داسې او داسې بس چې څه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیث و حکم دی اب منې ګرې بیدو شادو به دله جوړه شي او په خپل طاقت به هم بروسه نه کوې الله نه به سوال کوې نو که لږه ډله مي لږه ډله یې پروردګار ورله په څومره مضبوطو بادشاه باندې او په څومره لوی طاقت باندې غلبه ورکړله او د الله امداد به رسوي. حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته د مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېستل یو څو کاڼي راواغېستل او هلک دی د شپږ وروڼو سره ملګری دی. شپږ وروڼه یې په دا جنګ کې دي پلار یې په دا جنګ کې دی او ده ته پلار وایي چې بچې ته خو کشر یې ته شاته ودرېږه وایي نه بابا ځم دې جنګ کې شرکت کوو. وایي ګوره شپږ وروڼه دي پکې دي وایي نه خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دبه وکړي ده پې ورغروات او چې غدار یې پرې وکړه او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسله کې پټ و او چې غدار یې پرې وکړه دا سر پرې ولګېد مردار پرېوت. داود علیه السلام مسلمانانو وی الله اکبر خو چې هغې قوم یې وکتل د جالوت خو د مرو پردید او په یو غزار باندې مړ شو نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو خپې لږې غوندې وښویږي. دې خوا پې د نورو حمله وکړه الله داسې وکړه د جالوت لښکر له مضبوط شکست میلاو شو څوک مړه شو څوک وتښتېدل. وقتل داود جالوت واتاه الله الملک الله ولا بادشاهي ورکړه. طالوت ورته وایي بس تا سره زما فیصله شوې ده زما لور به هم تاله در کوم بادشاهي هم ستا شو. هلته وله بادشاهي میلاو شوه د بادشاه لور ورته میلاو شوه دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه. لومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام دی. بادشاه هم شو پیغمبر هم شو. دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو.
الله فرمایي آتیناه څنګه دی ما ولا علم او پیغمبري ورکړه حکمت مې ولا ورکړه او ما ولا بادشاهي هم ورکړله بادشاهي دواړه ورته میلو شو راغې بني اسرائیل یې یو ځای کړه په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا شو مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک هم 314 ښه او د نبي علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدین و هغه څومره و هم 314 بالکل دغه مجاهدینو خبر رښتونې شوه چې بعضې وخت کې وړه ډله چې د الله امداد او د الله توفیق ورته په لویه ډله باندې زور ورکېږي او غلبه کوي الله ولا نبوت او بادشاهي ورکړه اوسېده دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس دی تېر شوی دی 1500 کاله پس او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي ګوره د نبوت په خاندان کې دی د یعقوب علیه السلام دوی د یهودا د هغه نوسې دی د هغې په اولاد کې راځي یعقوب علیه السلام په 12 زامنو د یهودا په اولاد کې دی او د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام د هغې اولاد کې او پروردګار والله عمر هم زیات کړ عمر عجیبه طریقې سره زیات شو ګوره بادشاهي میلاو شو پیغمبري میلاو شو عمر یې لږ د 15 کاله د الله په علم کې په فیصله کې حدیث پاک کې راځي چې د آدم علیه السلام د شانه الله تعالی کله د هغه بچي راوویستل مخامخ یې ورته داسې ودرو د دې سرو میږو په اندازه پوټیني شکل یې ګوره د انسان و ښه خو په مقدار کې د دې سرو میږو واړه مخامخ یې ورته ودرولو نو آدم علیه السلام دې تپوس کوي وایي من رب دا څوک دي من هؤلاء الپروردګار وایي دا ستا بچي دي تر قیامته پورې چې به پیدا کېږي نو په هغې کې د بعضو د تندو نه رڼاګانې ختې روشنایانې وي پړقې دي وایي الله دا پکې څوک دي وایي دا پیغمبران دي که نه ستا په دې اولاد کې د یو کس د تندي نه پکې ډېره لویه رڼا خته داسې ډېر چمک وه او ډېره برېښنا یې کوله وایي الله وایي په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لویه رڼا خیږي دا څوک دی وایي هذا ابنک داود ستا نمسی د داود علیه السلام نو د خوښ شو په هغه ځای نو تپوس دی کوي وایي الله عمر دې ولا څونه مقرر کړی دی څونه عمر دې ولا یې ښودی دی وایي 15 کاله نو چې آدم علیه السلام خپل عمر ته وکتل چې زما خو 100 کاله 1000 کاله دی او ده ته یې وکتل چې دا خو 15 خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی وایي الله عمر ولا زیات کړه 15 کاله ډېر کم دی ډېر خشته ښکلې پړقېږي چمک وایي ولا زیات کړه وایي نه ما چې چا له څومره عمر مقرر کړی دی حق به یې د هغې نه پوټې زیاتوب ونه کوم دا د الله فیصله چې څه مې مقرر کړی دی حق عمر به نه پوټې زیاتوب ونه کوم نو حضرت آدم علیه السلام خو خپل عمر ډېر وی الله که زه له د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انت وذاک دا ستا ورته خبر ده که ورکې ورکوله وګوره یاد وساته که د خپل عمر نه دې وله عمر ورکړه نو ستا به کمیږي ما چې کومه فیصله کړې ده همغه به لکه یو سړی جومات ته 1000 روپۍ راوړي او دا په دې 300 کسانو تقسیم کا او یو کس وایي چې د یو له پکې زیاتې ورکړه اب وایي وروره ما هم دقه 1000 دي اوس که ته زیاتې ورکړې خپل حصه وله ورکړه الله وی زما د عمر فیصله هم حق ده که ته وله زیاته ورکوې نو آدم علیه السلام ګورې ستا د عمر نه به کمیږي خوښه دې خپله ده وی رب زده من عمري 40 سنة هغه خو له عمر شروع هم نه دی که نه د کله خو په جنت کې دنیا ته خو راغلی هم نه دی او 1000 کاله خو هغه ته ډېر لوی شیخ ښکاري نو بس هغه وی زما د عمر نه 40 وله ورکړه پروردګار 40 کاله عمر حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله خو ورته ویلي چې عمر به 1000 کاله 40 کاله پاتې شو ملک الموت وله راغی وایي ستا ټیم پوره دی و ټیم کوم ځای پوره دی شمېر دې کړی دی یو که نه الله رالیږلی منو الله به شمېر کړي وایي داسې کار دی چې زما عمر کې اوس هم 40 کاله پاتې دي ما ته الله 1000 ویلي 40 کاله مې عمر پاتې دی ما یو ورځ شمېرلې ده ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي ورته یاد که چې ستا 1000 و خو 40 داود علیه السلام له ورکړی چې راغی وی ولې تا خپل نوسي ده داود علیه السلام د 40 کاله نه دي ورکړی وی نه ما نه دي ورکړی نسیه وجهه ده ایرې ویر د هغې زمانې د هغې دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوب ویني
بعض انسان ته خپل خوب یادي او بعض انسان ته خوب یاد نه کېږي. نو هغه د بلې دنیا معاملې وي، نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه. قرآن کې الله پخپله وایي یېرې مو او انکار یې وکړو. نو د اولاد نه وي ځکه خبره یېرېږي او انکار هم کوي. یېره په انسان غالبه ده که نه، او زر انکار وکړي. وی ما خو نه دي ورکړی. وی تا ورکړي دي چې کوم وخت یې هغه میثاق او وعده و د شا نه مې د بچي راویستل، تا دله 40 کاله ورکړي دي. اوس قصه دې خلاصه ده. نو آدم علیه السلام ته یو سکند صبر ونه شو. 40 کم زر کاله باندې د هغه نه ساه لاړه. او د داود علیه السلام عمر څومره شو؟ پوره 100 کاله. شپېتې خپلو 40 له دور. نو داود علیه السلام ته څو څیزونه میلاو شو؟ نو درې. بادشاهي میلاو شوه د بهادرۍ د وجې نه، مفتو کې نه. بهادري وکړه، یو لوی کافر یې مردار کړ. او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه. او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه له خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنباد ښودو چې دا ده. او پروردګار ورسره یو احسان بل هم وکړو، یو کتاب یې نازل کړ، زبور. تورات خو و ګډوډ شوی و، نو نوي کتاب الله دې له راولېږه زبور. او ده به یې صاحب تلاوت کو، او داسې تلاوت به ده زبور کو، ناشنا تلاوت. د نبی علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه. دا هغه ډېر خشتا وایي، دومره خشتا آواز و چې کله ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت کو، رسول الله مبارک به ورسره سر لقاو. ابو موسی وی داسې خشتا مزیدار آواز الله درکړی دی لکه د داود علیه السلام آواز چې څنګه و. ګوره پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام د آواز صفت کوي، لحن داودي. هغه په شان خشتا آواز الله درکړی. نو د داود علیه السلام آواز څنګه مزیدار او خشته و چې کوم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو، نو غرونو به هم ورسره زبور وي، کاڼو به هم ورسره زبور وي، او مرغۍ به رالې په دې هوا کې به یې وزرې والې او ولاړې به وي، او څاروي به ورته راجمع شي، هغوی به هم ورسره په هغه تلاوت کې مصروف. او چې ځنګل ته به لاړ، په ځنګل کې به یې د زبور تلاوت کو، د ځنګل د اونو نه به هم د زبور آواز وته. دې ته تلاوت وایي. موږ څه آواز دی؟ مونږ خو لاول اوازونه خراب دي، خشته نه دي. او که خشته آواز هم درته نو په مانځه کې یو غړد وباسي، زر یې ووایي. ښکلی اواز سره، مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ. لږ کوئ خو ښکلی کوئ. یو پاو تلاوت وکړه، یو رکو تلاوت وکړه، خشته اواز سره وکړه، مزېدار اواز سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي، پیغمبر د قرآن شریف، او په خشته اواز یې کوي، الله ولا داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي ته نه ورکوي. ښکلی اواز د الله لوی نعمت دی، الله دې زموږ نصیب کړي. نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته اواز سره. دا مشهور قاري دی قاري عبدالباسط صاحب تیر شوی دی، اوس مړ دی. تاسو سره په کیسټو کې د ده تلاوت بی. ما 2 ځایه د ده تلاوت ډېرې اورېدلې بالذات. یو ځل راغلی و د سونهري مسجد ته پېښور کې، د قاری فاضل الرحمن ته مخکې تلاوت وکړو، بیا د او څه مصریان قاریان و غیب ته مخکې تلاوتونه، بیا د تلاوت وکړو سورت قاف. دا کیسټ جدا اواز دی او مخامخ جدا د له خدای یو د وینا انداز ورکړ. او یو ځل ما اورېدلې و په اسلامک یونیورسټۍ کې، دا فیصل مسجد کې دا حسن قرات مقابله و، هغې کې هم د تلاوت کړی. نورو قاریانو د مصر، پاکستان، د افغانستان، د ډېرو ملکونو قاریان راغلي وو. هر یو قاري لږ لږ تلاوت وکړو. د دې لاهور یو قاري و، هغه ډېر ناشنا تلاوت وکړو، ډېر سپیشل مزېدار ښکلی اواز یې. اخره کې وی قاري عبدالباسط به اوس تلاوت وکړي. یس صاحبه چې هغه تلاوت ده که موږ وکړو که نه، چې ما په ژوند کې دومره خشته اواز د چا نه دی اورېدلی. نو دا قاري عبدالباسط وی د مصر بادشاه جمال ناصر د روس بادشاه د مصر په دوره راغلی. د هغه روس د بادشاه نوم خروشچیف و. وی چې په دوره باندې راغی، مونږ هم رالو، دا معززین د ښار خلک راغواړي، نو ډوډۍ کېښودې شوه. وی د جمال ناصر د روس د بادشاه ته وی خروشچیف ته چې صاحب یو کلام درته واورم. هغه وی واوروه. مونږ وی دا بادشاه یو بل ته دا موسیقي او دا اورئ. وی ما ته جمال ناصر اشاره وکړه چې عبدالباسط ته د قرآن شریف تلاوت شروع کړه.
وی ما د تلاوت په انداز په اراده نوم تلی ما وی چې خدای دا خو نور کله په چې د تلاوت کوم خو مسلمانانو ته تلاوت کوم دا خو روسیان دي دی خو نه خدای مني نه رسول مني او نه قرآن مني دي ته څه تلاوت وکړم وی خیر هغه ما ته چې تلاوت شروع کړه بس وی ځان مې تیار کړ او د قرآن شریف تلاوت پې شروع کړ وی ډېر خوند یې راکړ او وی کې سوچ اوس کومه چې عبدالباسط نور کله ستا قرآن ته هغه خلک ناست دي چې دا قرآن هم نه لري قرآن خدای هم مني نو هغه خلک ورته ناست دي چې قرآن خو ځکه خدای نه مني وی داسې خوند یې راکړه په دومره جوش مې تلاوت وکړه جلال علی آواز مې بند شو چې آواز مې بند شو سر مې پورته کړ مسلمانان خو څه کې د روس بادشاه او د هغه سره چې څومره وزیران او وفد وو ټولو سترګو نه اوښکې بیګې وجاړ بیا جمال ناصر تا خروسچیپ مخ راواړو چې دا دې راته څه شی وورو زه خو په ټوله دنیا ګرځېدلی هر کلام مې د موسیقۍ سره اورېدلی ترنم مې اورېدلی دی دومره مؤثر کلام ما چېته نه دی اورېدلی دې خو زما په دې زړه کې کرښې پیدا کړی وی دا د الله زما د الله کلام دی که د خدای خبرې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د نجران وفد راغی عیسایان حضور پاک ورته د قرآن شریف تلاوت شروع زه کله ویمه ویم چې رسول الله مبارک به د قرآن تلاوت کو چې هغه به څونه مزېدار اخو الله منتخب کړی دی له قرآن لکه څومره خوند به پکې نو چې څنګه تلاوت شروع کړو نو هغه عیسایان هغه خلک چې هغه د نجران وفد و سترګو نه اوښکې روانه شي واذا سمعوا ما انزل الیک ترى اعینهم تفیض من الدمع مما سترګو نه اوښکې روانه شي او پیغمبر علیه السلام د مکې نه طایف ته ته چې په لاره دي یو ځای کې سهار وختي ته د مانځه وخت پرې راغی نو صحابو ته د جمع مونځ کو د سهار نو تلاوت د قرآن شریف یې پکې وکړو نو د عراق کې یو علاقه د نصیبین د هغې پیریان ګرځېدل پیریانو یو بل سره میټینګ وکړو پیریان به مخکې اسمان ته ختل په دې وریځو کې به ناست وو بره به ختل نو چې هلته به فرشتو کومې خبرې کولې چې فلان کې الله به خبر کړل که نه چې فلان کې به مري دا چل به کېږي دا چل به کېږي نو دې پیریانو به هغه خبرې راغلا کړئ نو د دې پیریانو چې کوم عاملان وو کاهنان وو جادوګر وو هغې ته به هغه خبرې رسول هغې به خلکو ته وي دا به کېږي دا به کېږي خلکو به وي هغه کار به خامخا کېده چې خدای پاک قرآن شریف نازل کړ نو سی به چې پیریان به بره تلل نو بره شغلې به پرې راتلې نه شو خطی چې بره به تلل د شغلې به پرې راتلې پیریان د هغوی چې میټینګ یې وکړو چې دا څه مسله ده اوسه پورې خو به بره مونږ اسمان ته ختېدو وریځو کې به ناست وو اوس چې لږ بره خیجو نو شغلې راځي څه چل پیښ دی پیریان خوارې شو خوارې کلي په دنیا په ګوټونو ګرځی بخاري شریف کې حدیث دی وګرځئ معلومات وکړئ چې دا څه چل شوی دی مونږ چې بره خیجو په مونږ شغلې راځي سوځو څه چل شوی دی نو د عراق نه نصیبین علاقې پیریان مکې ته متوجه شو څوک یو خوا څوک بل خوا څوک ځنګل ورته چې دا معلومات وکړو ته پوښتنه څه چل شوی دی چې مکې ته رالل دقه د مکې نه بر حضور پاک د سر مونځ کو او د قرآن شریف تلاوت یې کو په منځه کې صحابو ته چې قرآن یې واورېد که نه او دا مونږ چې بر اوس نه شو تلی او په مونږ شغلې راغورځېږي دا د دې قرآن د وجې نه او چې سیده پیغمبر علیه السلام قرآن واورېده ولې د قرآن د وجې نه خدای د دې قرآن حفاظت کوي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه که څنګه دی تنزیل من حکیم حمید دا خو رښتیا ده الله پاک بالکل مکمل پیریانو شیطانان د برکتونو بند کړل ولې
دا قرآن چې بره فرشتې اوري او نبی علیه السلام لی راوړي نو هسې نه چې دا هغوی واوري دا پیریان او شیطانان او هغوی چې خپل ساحر جادوګر ته یوسي دلته به نبی علیه السلام د قرآن تلاوت کوي دلته به هغوی کوي خلک به چې تی کې هلته کې هغه بل هم کوي که نه بس د قرآن د حفاظت دپاره بند شود وي شغلې پرې راځي اوس بره نشي خطی نو چې دوی څنګه د پیغمبر علیه السلام قرآن ووایده ګوره پیریانو نو د حضور پاک دعوت ورکړی دی چې وویریده او مونږ نه سلام وګرځو بس دوی ورغلل او په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړه خدای مسلمانانو واپس لاړل عراق ته نصیبین ته قوم ته څه وایي یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به یو ناشنا تلاوت هم واورېده چې خلک نیکۍ ته بلي نو موږ ورباندې ایمان راوړه دا معجزه شو او اوس ته یو نوې د قرآن شریف اعجاز ښیي څو کاله مخکې په دې امریکا کې یو جوړه مسلمانه شوې سړی خو پاکستاني مسلمانو د مخکې نه خو ښځه مسلمانه شوې د ښځې عیسایانه وه دا ښځه وایي چې زما د دې خاوند یو بل سره دوستانه تعلقات په امریکا کې دا شی ډېر دی هلک وایي دا مې ګرل فرینډ جینۍ دوست سره او جنۍ وي دا مې بوای فرینډ الګ دوست مې دی او یو بل سره تعلقات او ګیر چاپېره ګرځي ازادي ده پکې ولې زما رومه خفه کېږي ما و د دې موبایل او د دې انټرنیټ او د فیسبوک د برکت نه دا لکانو جینکور دوستانې ګورې دلته هم جوړې شي دا لویه فتنه د لویه قسم دی موبایل او انټرنیټ نن په مخ د ځمکه لویه فتنه ده دې کې ځان ساتی ګورې جینکوله او دې وړو له موبایلونه مو ورکوي دا د خدای د قهر نښه ده د خدای د قهر او د غضب نو دا هلک او د جینۍ دوستانه و نو دا هلک دی او یو سټور کې بابوګانو د هلک دی جینۍ ته ما سره واده وکړه جینۍ ورته وي مور پلار سره به سله وکړم جینۍ چې مور پلار سره سله وکړه نو مور پلار ورته وی چې ورسره نکاح وکړه خو دا پاکستانیان لږ غوندې بې وفایي هسې نه چې فایده ده نه والي بیا دې پرېږدي جینۍ ورته وی چې ښه نو د هلک باندې یو څو شرط ولګول وی تا سره واده کوم خو یو شرط به دی چې زما ستا واده وشي ته چې کوم ځای اوسېږې زه به د سره هلته واده شم در به شم خو د هغې هفته نیمه پس به ته دا خپل فلیټ پرېږدې هلته خلک فلیټونو کې اوسېږي دا کور به دې پرېږدې او زما کور ته به ځې زه به تا سره نه اوسم هغه هفته نیمه به تېرې کړو بیا ماله راځې هلته به اوسېږو دویم شرط به دی چې ستا به د خپل مور سره پلار سره رونو سره دوستانو سره تعلق ختمې به پرېږدې قرباني کې به زما مور پلار دوستانو سره به تعلق دویم شرط به دی چې زه زما اسلام نه ډېر لوی نفرت دی ما ته به نه وایي چې مسلمانه شه زه به تا ته دا نه ویم چې عیسایي شه ستا خپل مذهب زما خپل مذهب څلورم شرط به دی چې د اتوار پر ورځ به ما چرچ ته بوځي د عیسایانو عبادت خانې ته ګرجه او چرچ وی زه به هلته خپل عبادت کوم دا به ما خامخا بوځي که ته را سره دن نه کښېنې او که با دا هلک وي دا جینۍ مې خوښه وه نو ما ورسره دا شرطونه ومنل واده مو شو ودونه هلته عدالت کې کېږي لاړو شتام کاغذ مو لیکه واده وشو نکاح شو جینۍ ما ته راوانده شو هغه خپل فلیټ کې مونږ څو ورځې تېرې کړې او د شرط مطابق ما خپله کډه کوډه واغېسته او چې دا کوم ځای اوسېده نو هلته ورپسې لاړم یو شرط خو مې پوره کړ دې سره اوسېدل دې زما د موبایل نو زما د ډیری نه چې څومره زما نمبرې وې د دوستانو یارانو مور پلار پتې هغې ټولې ختمې کړې پلار سره مور سره رونو دوستانو سره مې تعلق ختم شو او د دریم شرط مطابق د اتوار پر ورځ به مې دا خپل عبادت خانې ته بوتله دی به د خپل انجیل شریف تلاوت کو زه ورته کله دننه ناست وم او کله بار
بیا به مې راوستا او سار به خپل سپور ته یو ځای تلو بیا ټوټي شو واپس بد نه دې ته ما وي چې ته مسلمانه شه او نه دې ما ته وي چې ته عیسایي شه ډېر خوشګوار تعلقه مو د مینې 3 کاله ډېر ښه وخت تېر کړ وی 3 کاله پس یو ځل تللی سټو ته دې ښځې مې چوټي کړې وه چې زه واپس رالم نو دې ښځې مې خاکروب راوستی و دا جاروکه او د دې فلیټ صفه یې کړې وه چې ټول سنډل نو مونږ خلقو چې زیاتې رسالې وي اخباري هغه چې ته اوبو کې وغورځو یا وسوځو ایرې چې ته یو طرف ته وغورځو یا ښخ کړو د الله نوم یې پکې امریکا کې برطانیه کې دا شیني هغې یو لیران غوندې شي وي ډسبل ورته وي هغې ته غورځوي او بیا د کمیټې ګاډي راځي هغې یوړي وي چې څومره زیاتې اخبارونه مونږ کتلي وو رسالې م کتلې وې هغه دایجسټ یې زما دې ښځې هغه لیران ته ډسبل ته غورځولی وي پالتو چې رالم ښځې تا جوړ ډسټینګ کړی دی څوک خاطروب دې راوستی دی ما صفایي وکړه چوټي مې ونه راشه دا کار به وکړم ذاتي اخبارونه رسالې مې لاندې وغورځول ښه دی وکړه دا هلک وایي ما سره یو قرآن شریف و رومال کې نغښتی و زما که شوکیس و الماری کې پروت و وی چې مې وکتل انو شکي شو خو ما له قرآن شریف نه راته په جون کې مې چې ته ګوتې م نه وې وروړې موټ پلار راکړی و بس رومال کې برکت دپاره و ما ځان سره وړی دا هلک وایي مونځ هم نه راته یو اختر او بل اختر به جومات ته تلم اب هم د دوستانو د ملاقات په غرض تلم چې دوستان راجمع کېږي د اختر جومات ته نو هلته خو جوماتونه لرې دي ملاقات به وشي مونږ نه راته خو چې خلک به سیمې ښکته پورته کېدل هغه چل به مې کوو وایي په جون کې مې چې ته روژه م نه ونیولې شرابونه به مې څکل او بدعملۍ به مې کولې یاره وایي په سوچه طریقه کلمه م نه راتله هسې په نوم مسلمانو یعنې چې د قرآن شریف ته مې وکړه ځای ته مې وکړه د قرآن شریف نو ښځې ته مې یا ښځې دلته رومال کې یو شی تړلی انشته یو تا 3 کاله کې هغې له ګوتې یو نړې نو ما وی دا به فالتو ویلو ضرورت پرې ورته ني نو چې فالتو څیزونه مې ښکته هغه ډسبل ډیران ته غورځول امین پکې غورځولی دی وی که دا مې ورلېړه مې یو ټک نارې کړی مسلمان چې صرف په نوم مسلمان مې که نه دله به د الله په نوم د رسول په نوم او د قرآن په نوم د جومات په نوم په بېعزتۍ به دله غوسه خامخا راځي او که د زړه کې د خدای رسول کتاب قرآن د بېعزتۍ متعلق څه کش کړه قمرانه له دا به مسلمان ني چې دا مې اورېده دغه مې یو ټک نارې کړې خفه شو خدایه زما د الله عظیم قرآن د دې 14 15 چت نه دی راته شغال شو دا څو شو رامن را مې کړې په کولو را کوزېدم هغه 14 15 چت نه چې رالم هغه ډېران مې لټاو دا ښه وه چې د کمیټې ګاډۍ نور راغلي د هغې د پاسه نورو خلکو م ګندونه غورځولي میانس کې هغه قرآن شریف راووته راوچت مې که ښه وایي دورې مې ترې وڅنډلې او داسې بې اختیاره مې دې سینې پورې ونیوه په چیغو چغو په جلا شو چې د قرآن مظلومیت ته مې وکتل چې دې سره څومره ظلم شو او دا سوچ کوم چې دا خو زما د الله کتاب دی هغه 14 15 چت نه راخطا شو دا به الله څونه نن خفوي دا څه شو بس بې اختیاره چغې وم جارم او قرآن کله سینې پورې جوختو کله یې شخکو چونډو لاوړم کله یې تندي لاوړم او ډېره مې وجړل او لکې سوچونه کوم چې دا څه شو خدای دا قرآن مې راواغېسته ومې څنډه او بره راوختم وی چې راوختم دې ښځې رامنډه کړې ما ته راته غاړه وتله او ما ته دا ښځه وایي چې د خدای دپاره ما ماف کا خو دا زما نه زیاته جاړي زه م چغې وایم جاړم دا هم جاړي او چغې وایي بایګار د خدای په نوم ما معاف کا ما ستا مقدس کتاب ډېران ته غورځولی
ما ډېر لوی ظلم کړی ما زیاتې کړی ما معاف کړه وایي زه ورته یم چې ښځې غلطي ستا نه ده زما ده که دې 3 کاله کې ما دې له اسم ګوتې وړې وې تا به نه وې غورځولې که ما ته دا رومال سندلې وې تا به بیا ګوتې نه وې وړلې که ما ښکل کړی وې تا چې ته غورځاو خو 3 کاله کې دې ته ما په نظر نه دي کتلې نو تا پې د فالتو شي ګمان وکړو دې غورځو نو غلطي زما ده ستا نه ده وایي ښځه ما ته وایي چې نه غلطي زما ده پکار دا و چې تا نه مې تپوس کړی وی چې دا وغورځوم که نه ضرورت شته که نشته ویم زما غلطي او دا وایي زما غلطي وایي دا ښځه جاري وایي ما ته وایي چې ښه دا خبرې پرېږده خو مهرباني وکړه ما خپل عالم لبوزه سکالر ورته هغې وایي ما مسلمانه که ته مسلمانېږې یا ښځه ته سیک مسلمانېږې وایي په لاره ته نورې قصې کو خو مهرباني وکړه ما مسلمانه که مړه نه شم هله شا به څومره زر چې کیدی شي ما بوځه که مړه نه شم ما مسلمانه که ما د الله د دې کتاب ډېره بېعزتي کړې ده الله مې غواړي چې دا والم دې سینې پورې ونیسم ډېر وجاړم او دا ښکل کړمه د دې کتاب نه ما پیور غواړم خو زه غیر مسلم یم ما ته پته ده دې له ګوتې وړل ما له ښه نه دي ما زر مسلمانه که چې دې کتاب نه ما پیور غواړم دا دې سینې پورې جوخ کړم دام گیاله و زم گیاله گاله می سٹارٹ کو روان شو جماعت ته چې اوس دا ورسو ښځې په دې خو مې پوه کړه چې څه مسلمان یې څه چلو شو وایي ما ته دا ښځه وایي چې سړیا د خپل لکې انقلاب اینما د زړه دنیا زما بدله ده هغه ښځه نیم چې مخکې ومه تا ته چې ما ووایي چې ما ښکته وغورځو تا منډې کړې نو ما په دا کلکیا کې درته کتل ما وی چې د خاوند څه قیمتي شی مې جوړ غورځولی دی نیم خبر چې دا کتاب دی قرآن ته نو چې تا دا کتاب راواغېسته او راوچت دی که د دې یو غونډس کې رڼا راوچته شوه رڼا ما لیده بره راتله او چې بره راوخته نو په دې کلکۍ کې را دننه شوه نو چې راننوته نو زما په دې سینه کې دننه ننوته با زما دغه دنیا بدله شو زما زړه دا وایي چې دا د مسلمانانو رښتونی کتاب او د الله رښتونی قرآن زړه مې وایي چې په دې اوس ایمان او مسلمانه چې دا قبول کا دې نه ما پیو وی هغه جومات ته مې ورسوله وی زما د ښځې د هغه ملا صاحب په خوله کلمه شهادت وی خدای مسلمانه کړه وی زم بړه انام مسلمان و مام کلمه تجدید مې وکړه د ایمان دا ښځه څه وایي دوی ورته آل ول وی ټوله دنیا وی په ټوله دنیا کې واحد زه هغه ښځه یم چې نه ما ته چا د اسلام دعوت را کړی دی نه مې د قرآن ترانسلیشن ترجمه کتلې ده نه مې اسلامي لیټریچر کتلی دی ټوله دنیا کې واحد زه هغه ښځه یم چې ما ته الله صرف د قرآن شریف په کتو ایمان را نصیب کړی هغې نه پس په امریکا کې قرآن یاد که حافظه شوه او په امریکا کې علم وکړه عالمه شوه او خاوند یې وایي چې ما له خو کلمه نه راتله ما هم شروع کړه خاوند یې نن حافظ دی او عالم دی سکالر او دا ښځه یې وایي وی زما او د خاوند د برکت نه موږ ځان له خپل اسلامک سنټر جوړ کړ دارالعلوم په امریکا کې زما او د خاوند د برکت نه الله پاک تو زرګونو کافران مسلمانان کړ قرآن بولیه تر ننه پورې الله وایي قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا په ټوله دنیا یو ځای کې د قرآن مثل نشي جوړولی دا داسې معجزه ده فأتوا بعشر صور مفترض زي لس سورتونه جوړ کې لسم جوړ نه کړی شو اخره کې ورته څه وایي وان کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين زي د یو راپورټي صورت برابر جوړ کې تر نن پورې چا جوړ نه کړی شو ولې معجزه ده د معجزې مثل څوک نشي برابرولی قرآن کې چې د پخوانو قومونو کوم واقعات دي
رستنی کم حالات دي د دنیا نظام د آخرت د جنت د دوزخ ذکر احکامات انفرادی اجتماعی میراث جول تجارت بیع شرا سنگ بکے خود سر بچو سر بجول سنگ تیرے مل عبادات عقیدہ اخلاق دک کتاب نمرازین کتاب مل خدیرات کلی لیکن حضور پاک سوئی اللہ وچے کم انسان قرآن پریخو او دا قرآن نے لیوے پا بل کتاب تکیو لگولا دا گمراہ دے دا قرآن بے دا قیامت پر دا مرے دا نیسی او دا خدای دربار تا بے رکھے من قرآن پریخے دے اب اکی گئے ما اگا خبری با پوم چی ما بلیدی او ما تا با پتی نن مون دوف سمر توجه چی اخبار لورکو دونم قرآن لورکڑی دا سمر توجه چی مون دائیجسٹ لورکو دونم قرآن لورکڑی دا بچو تا چی مون دا سکول او دا کالج کتابو دا لسون توجه پیدا کو شاو بچه لشاو ٹیوشن ولا نیسو شاو داز دکا رشتیا وای بچی باندیم دا قرآن دا پردون محنت کلی دی نا کمی پیسے چی مون پخپلو بچو د دنیا د پاره لګو پبلک سکول پبلک کالج پبلک یونیورسيټي کې په کوم پیسې لګو رښتیا وایي د دې سلم او زرمې سم بچی باندې د قرآن د پاره لګول کم ټیم چې موږ نن موبایل لورکو دونه ټیم موږ قرآن لورکړی دی نه کلو پیسو باندې چې موږ موبایل اخلو په دقه پیسو موږ چې ته قرآن باندې خرچ کړی دی نه من قرآن پریخی دے قیامت پرد با اللہ وی یا ربی انہا دے خلقو خوز شاعت غرزولم سنگر لکا قرآن محجورات میر مشوایتا قرآن خودی پریخیو شاعت غرزول جالت سنگری قومی تخذو هذا القرآن محجورا شاعت غرزولم یا بدی بچکئی سوکی صورت تبارک اللذی وی نبی علیہ السلام فرمائی قبر کی بید پاسا پی وزر دا مرغی پا شکل وی وزر بخوری کی او چی عذاب فرشتی رازی نه دلب عذاب نور کے دا زما تلاوت کرے او سو بگریوان ننیسی راکاگی با اللہ پا نسوارو چی سمر پیسے لگولی دی دمر امپمانی دی لگولی پا سگرٹو چی سمر پیسے لگولی دمر امپمانی دی لگولی او په بچی چې د دنیاوی تعلیم د پاره کم لکونه لګولې دي کنه نو په مې 15 پیسې نه دي لګول الکه خبر دروغ کوم د رښتیا کوي صرف دې د پاره مون قرآن برکت د پاره ته کور رومال ته کړی دی خو دې بس دا جواز د دنیا ژوند دی دا په بچو چې مون پیسې لګو دي د پاره چې دنیا ژوند زمام خچو د ما د بچین خشي ما خیرت نه بده د دنیا سول ژوند دی لاس کالو شل کالو دیرش کالو 50 ختم اخرت سر بسکے اخو نہ ختم دو والا جو زما قسم پا خدا نبی علیہ السلام فرمایو قرآن کے ذکر دے داخل ابو یا اللہ دنیا تا واپس لے گا تے چ سوے کو خدا تو لے گا من دنیا لا اللہ وی بس پریدوس مخ کی گور ولادت النشت لگ میرا بانیو کہ بچی مزان سر جمعات تراولے پخپل امراشه او تا قرآن تلاوت شروع کے کم طرف ته خلق لاړل تلاوتونه پاتې دي نشته ټول موبایل دی موبایل دی موبایل اخبار دی او رساله ده او سار وخت خپل کاروبار دی او منډه ده او ماسخوتن لا پیدا کېدل دي څه کې کوم طرف ته دې سوټ دی د خدای حق منې که نه منې د بچي حق منې د دنیا حق منې دنیا نه خدای نه منې کوي سکول کالج نه او یونیورسټۍ نه خدای نه منې کوي خو څه ناسه خو د بورې دوی څه خو به یې قرآن خو وایه کنه قرآن ته توجه نشته ودونو کې زمون ګناهونه په خادو کې ټنګ ټکور په ودونو کې زمون د خدای خفه کوو په مړو کې خدای خفه کوو د دنیا په ژوند کې مون خدای خفه کوو د خدای قرآن ته توجه نشته تلاوت نشته نه په خپله نه په بچو زنانو به پخوا په کورونو کې کوو سړي سره موبایل په دواړو لاسونو نیولې ټکه ټوکه ټکه ټوکه ټکه ټوکه تا ته څه پته لګي ګیمونه کوي ته خبری بشیر جانا د یو ګناه نه خلاصې د سترګو د ګناه نه خلاصې اورې تا ته پته نشته چې خلک په موبایل څه ګوري دی وایي ګیمونه پې کوي گیم خو ډېر معمولي شی دی
نور گیمونه دي ته نه خبره ګیرونه بدلای گیمونه نه ګیرونه بدلای خلک یې غرق او تباه کړه ما وی که د حضور پاک مبارک زمانه کې وي نو فیصله به یې کړې وه چې دا بند یعنې دونه خو به یې ویلي چې یا الله زما امت د موبایل له فتنې نه وسات د څه کوئ مهرباني وکړئ قرآن تلاوت شروع کړئ نن نه پس زما له خو چې جمعې مانځله راځئ ما سره مو مینه ده زما په خبره لږ عمل کوئ ښه سهار ماښام تلاوت کوئ لږ کوئ خو خامخا کوئ او بچیو نیسئ هله بچې شاباس نیمه سپاره تلاوت وکړه په زور یې کښېنوه هله بچې یو سپاره تلاوت وکړه لوڼو ته مو وایه لږ تلاوت وکړه او چې چا له په نازله نه ورځي سوره اخلاص ته ځي که نه درځي دا وایه که حضرت موسی علیه السلام لم خدای معجزې ورکړې او پیغمبر علیه السلام لم حضور پاک فرمایي کم پیغمبر له چې خدای څونه ډېرې معجزې ورکړي امت به ډېرې او کم پیغمبر له چې خدای څونه غټه معجزه ورکړي نو امت به غټي ډېر بی کم پیغمبر له چې خدای داسې معجزه ورکړي چې هغه همیشئ امت به همیشئ وی ما له چې خدای کومه معجزه راکړې ده د قرآن شریف په شکل کې دا ډېر هم ده مسائل پکې ډېر دي احکامات پکې ډېر دي مقاصد یې ډېر دي امت به هم ډېر انشاءالله او دا معجزه غټه ده امت به هم غټې او دا معجزه تر قیامته پورې جاري د ختمېدو والا نه ده نو امت به هم تر قیامته پورې موجودې الحمدلله موسی علیه السلام نه خدای ډېرې معجزې ورکړې د هر پیغمبر معجزه ګورې د کمال ده ځکه دا د خدای د طرف نه یو طاقتي پیغمبر سره کله چې فرعون له راغی او فرعون له دعوت ورکړي چې ته په ما ایمان راوړه موسی علیه السلام ته خدای ویل لاړ چې اذهب الى فرعون انه طغى لاړ شه فرعون له دعوت ورکړه سرکشه چې دا سرکشي پرېږده ولې سرکشه دی ځکه زما په مقابله کې ځان ودرولی دی چې زه خدای یم او انا ربکم الاعلی رکوټ خدای یم نه غټ خدای یم دونه یې سر اوچت کړی دی نو لاړ شه دعوت ورکړه نو موسی علیه السلام ورته وی الله هغې ته به څه کوم یو خو د هغې په ما یو بدل پورې دی یو سړي ته مې عقل ښه سوک مې ورکړه مړ شوی دی بل زما ژبه انخلي صفا خبرې نشم کولی نو مال یو ملګري م راکړه او دریمه خبره دا ده چې زه به هغې ته یم د پیغمبر یم زما خبره به هغوی څنګه مني یو دلیل م راله راکړه رب العالمین ورته درې واړه خبرې برابر کړې وی زه ته داسې دلیل به درکړم چې فرعون به ستا مخکې ټوت هم نشي کولی او د مرګلتیا دپاره ستا ورور هارون هغه له ما پیغمبري ورکړه ابه د ملګري مدد به د سره کوي او دلیل به دی دی چې وی دا کونټی دې په ځمکه وغورځوه نو چې کونټی په ځمکه وغورځوله د هغې نه یو اجدها ښامار جوړ شو موسی علیه السلام ته ویرېد وروسته شو وی لا تخف مه یېرېږه راواله دا کونټی چې ګوتې یوړې واپس دې کونټی جوړه شوه او وی دا لاس دې د ګریوان کې ومنډه چې لاس یې ګریوان کې ومنډه او راویوسته نو رڼه یې کوله شغلې یې کوله من غیر سوء آیة اخرى داسې نه چې برګې مرض پې لګېدلې نه لکه د بجلۍ او د ډیوې په شان رڼه یې کوله زه دا دوه دې نښې شوې هارون علیه السلام ورته لار کې استقبال کوه هغه الله پیغمبري ورکړې وه او دواړه لاړل فرعون ته مخامخ په دربار کې ودرېده ته څوک یې لکه زه موسی یم دا مې ورور دی هارون او ته موسی او څه له راغلې تا باندې خو زمونږ بدل پورې دی ته خو زمونږ مطلوب یې د پسې ګرځو زمونږ سړی دی وجلی دی هغه ورته یې خبرې پرېږده زه د الله رسول یم تا له راغلی ما او ته الله ذات ومنه ایمان پرې راوړه فرعون ته دا خبره زه خدای یم ته ما ته دا خبرې کې رد خو زیمه تا سره د پیغمبرۍ څه نښه ده خولې نه ټکي ووته حضرت موسی علیه السلام فورا ورته امسا وغورځول
کیمسه وغورځولې او اجدها خامار ته جوړ شو. بس خولې وازه کړه چې وازه کړه په فرعون روب پرېوت او روان شو فرعون پسې وی شي قابو کا فرعون خو یعنې چې که دا خولې هوا چوله اوس به مې مریض کیا خو غټ خامار دی زر یې کونټۍ له ګوتې یوړې مار له واپس ته کونټۍ جوړه شوه بس روب پې پرېوته که دا نه وي نو ممکن ده چې موسی علیه السلام ته یې لاس اچولی وي جیل کې اچولی وي او نقصان یې وله ورکړی من د الله پیغمبران یو او تاله راغلي یو سرکشي دې پرېږده زما ماشوم پیغورونه یې ورته شروع وکړه نن سبا هم خلک پیغورونه ورکوي که نه ورکوي الم تره نربک فینا ولیده ماشوم موږ نه لوی کړی پی هم نه دي درکړی ډوډۍ هم نه ده درکړې خوراک هم نه دی درکړی موږ سره دې وخت نه دی تېر کړی تا سره ما څه نه دي کړی ګوره پیغور خطرناک شی دی چاله دې ډوډۍ ورکړه پیغور به ورته نه کې دا ګناه که چاله دې جامه ورکړه پیغور به نه کې او بعضې خلک خلقو له خیراتي شی ورکړي او پیغورونه ورته کوي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى چاله دې شی د خدای په نوم ورکړو نو پیغور منه کې چې ما درکړی احسان به پې نه ورکړه په ژبه به ورته نه وی چې دا ما تعالی هغه وخت شی درکړم مړه نمک مرداره دا به نه وی که دا شی د خدای دپاره ورکوي نو په ده ولې احسان خیږي خدای به یې اجر درکړي احسانونه ولې خیږي نو هغه هم په احسانونه ورخیجول خو ګوتې خو یې نه شوې وروړی نو ګوتې وروړم په هغه سره خو کونټۍ ده او کونټۍ خو مصیبت دی غټه امسا ده او غټ مار ترې جوړېږي او چې لاس یې ترق کې هم منډه وایي نه ناشنا رڼاګانې ختې نو هغه پې پټک الزام ولګو وی ته جادوګر یې دا ستا جادو دی وی نه دا زما معجزه ده وی نه جادو دی وی زه داسې کوم زه خپل جادوګر راغواړم تا سره مقابله وکړي ډېره ښه ده راوغواړه فرعون وی جادوګر راغواړم مصر پخوا د جادو ډک ښار و او ډېر زیات جادوګر به پکې و جادوګرو چې کوم مشرانو هغه یې راوغوښتل وی داسې یو سړی دی او هغه د کونټۍ نه مال جوړی تاسو کولی شئ هغې وی بلکل مونږ کونټۍ خو څه کوي چې د پړي نه هم جوړولی شو هغه خوشحاله شو چې دا هم جادوګرزي هم کولی شي وی ښه راځئ ورځ یې مقرر کړه د اختر په اوس خلک د خپلو کارونو نوزګار او میلې ته راشي یوم الزینه نو هغه جادوګرو مشرانو ورته وي چې صاحب که مونږ وګټله نو مونږ له څه انعام هم شته او که نشته بلکل انعامونه به هم در کوم پیسې به هم در کوم او تاسو به د من المقربین تاسو نه به ما ته ډېر نږدې به یې د شورا او د اسمبلۍ ممبران به دنوالم وزیران به دنوالم ورځ مقرر شو جادوګر راله دنیا تماشې له راورسېده د حضرت موسی علیه السلام سره صرف خپل ورور د حضرت هارون علیه السلام دوه په دوه فرعون دی او وزیران دی او نن به د موسی د جادو پته لګي دی مونږ په جادو یاری او دی مونږ په جادو د خپل وطن نه وباسي او وطن رانه قبضه کوي د سیاسي چال دی چې هغوی هغه خپل ماران کونټۍ راوړی وې او پل یې راوړی او میدان کې وغورځول نو فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعى قرآن شریف کې الله فرمایي د هغوی پړي رسۍ او د هغوی کونټۍ د هغې نه ماران جوړ شو خو دا ته په حقیقت کې ماران نو جوړ نظربندي کړې وه خلکو ته داسې ښکارېدل چې دا ماران یې لقېدل میدان کې
څومره مارانو؟ 1,80,000 1,80,000 ماران. موسی علیه السلام هم پریشانی په لغونډې رااله چې خدای 1,80,000 دا خو د دنیا رسې او ماران دي او که د ما د کونټۍ نه جوړېږي دوی هم جوړ کړل داس به څه چل کېږي. الله ورته وي چې ونه یېرېږي ګورې انک انت الاعلی ګټه ستا ده وغورځوه دا کونټۍ دی. حضرت موسی علیه السلام کونټۍ په ځمکه وغورځول چې ویې غورځوله یو غټه اجدها ترې جوړه شوه. داسې اجتهاد ترې جوړه شوه چې هغې فورا فاذا هي تلقف ما یأفکون هغې چې کوم د دروغو قصې پسې شروع کړې وې هغه کونټۍ ټول الواق تېر کړل ټول یې وخوړل. تلقفو داسې خوراک ته وایي چې بنده پې شخوند مو نه وی لکه بعضې شي کلک وي نو چې سړی یې خولې ته وردننه کي نو غاښونو باندې میده کوي په ژبه یې کله یو غاښ ته وړی او کله بل ته نو چې ښه میده شي نو بیا په خوله وردننه کي او بعضې نرم شي وي لکه حلوا شوه یا فرني شوه یا جوس شو نو چې هغه خولې ته بنده وردننه کي نو هغې باندې څوک شوندم نو یې نیغ په نیغه تېرېږي. تلقفو دا معنا بې د شخون نه او د غاښونو د چوپلو نه نیغ په نیغه چې څومره مارانو الواقع تېر کړل او مار روان شو په فرعون پس چې ورغې بس هغه منډه کړه او خلکو هم غروان. خدای پاکه دا څه مصیبت دی تر دې حده پورې چې بعضې علماو په تفسیرونو کې لیکلي دي چې فرعون نه پرتوګ هم پلید شو دستونه پې ولګېد تیزونو باران. موسی علیه السلام ته چیغې کړې شي قابو کا په زرګونو خلک په هغه مجلس کې د یو بل د خطو نه پرېوتل او مردار شو او جادوګر خو پیږي مولا په مولا پیږي چې دا مولا دی او که نه دی تاجر پیژني چې دا تاجر دی او که نه دی دا قانون دی ډاکټر پیژني ما له خو به یو سړی راشي او غاړې ته به یې هغه سټسکوپ اچولي او سپین کوټ په یې مچولي زه خو به وایم چې هلکه دا قابل ډاکټر دی خو چې بل ډاکټر راشي ورسره دوه خبرې وکړي نو پته ورته ولګي چې دا جعلي دی او که دا اصلي ډاکټر دی. هر سړی په خپل فن پوهېږي جادوګر په خپل فن پوهېدل چې دا د موسی علیه السلام دا قصه جادو نه دی زمونږ دا خو جادو او جادوګر د بل جادو بندولی شي هغې څه چل ولو کې هغه جادو د سړي بند کړي هغې هغه خپلې قصې نخرې وکړې خو پوه شو جادوګر چې دا جادوګر نه دی دا د خدای پیغمبر دی او دی معجزه ده بس غیر اختیاري ټولو چغې کړې آمنا برب العالمین آمنا مونږ په رب العالمین باندې ایمان دی د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان دی مونږ مسلمانان. حضرت موسی علیه السلام کونډۍ راوچته کړل واپس د امسا نه د مار نه کونټۍ جوړه شو دا معجزه شو. دا معجزه د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل جادوګر پیش شو هغې خو ته پته ولګېدله او فرعون خبره په بل طرف ورواړوله وی دا تاسو سلا کړې وه هذا کبیرکم الذي علمکم السحر دا ستاسو مشر جادوګر دی چل درته ټول دخول او ذوق مالم چل جوړ کړه د قسطم شي مقابله جوړه کړه او تاسو چې ته پرېږدم لاس او خپې به دنه پرېږدو د الله پارشي کې حکمتي که دغه وخت کې د مار ورمنډه کړی وې قسم دی دا فرعون به هم الواق تیر کړی لیکن الله وی چې نه لږ مهلت درکو صبر درکو ولې که خدای دې چې ته مسلمان کی نو صبر یې ورکړه نو بیا جګړه جوړه شوه نو الله موسی علیه السلام ته وی چې زه اوس خو د بني اسرائیلو سره دا جادوګر هم ملګري دي بس پرېږده اوس علاقه ورته پرېږده زه وړه نیله لو کار ګورم
موسی علیه السلام مخکې د سره د خپل قوم او فرعون ورپسې دریای نیل ته راورسېده. خو موسی علیه السلام پیغمبر چې کوم کار کوي بیا د الله د خوښې نه کوي. الله ورته په دې لارځه بس چې رالل یال دا خو مخکې خو دریاب د پول پې نشته کشتۍ نشته ما سره خو بلا قوم دی او شاته خو فرعون دی انا لمدرکون. اوس به مړه لاندې کړي. الله ویل کله هېڅ فکر چې ونه کړي ځه د دې مدد خو دریاب ته ورسېدل. بیا موسی علیه السلام الله خدای اوس به څه کوم کونټۍ در سره نه ده پهله خو ما داسې معجزه در کړې ده چې دا دریاب ته یوس چې دریاب له کونټۍ یوړه پکې 12 لارې جوړې شي. دا بله معجزه شو. اوس که کونټۍ خو څه کوي چې یو لوی لرګي راواله او په دریاب یې راوبروه قسم دی که پکې لاره جوړه کړي 12 لارې جوړې شي. ځه اوس دی به وردن نه شو پسه تې پورې وتل څه پکې روان و چې دی کې فرعون راورسېد. دومره پوره حرامي و چې هغه خپلو خلکو ته وی زما روبه مو لیده وی دا زما خدایي ده دریاب ما ته وشلېد نو دشمن پې به وړېده. جبریل علیه السلام نبي علیه السلام ته وایي وی چې دی راورسېد نو اس خو فویل دا حیوانات هم لږ هوښیار پې نه راته نو هغه اس په مې وله د واګې نه ونیولې او چک مې ورکړه را دننه مې کړه. نو چې دوی څنګه راورسېدل او د دریاب دې منځ ته شو موسی علیه السلام پورې وتې کونټۍ دې بیا دریاب له یوست یا ویړه چې ټس شو دریاب وجنګېد مکمل. نو بس خدای غرق کړل ټول قوم تباه شو. نو حضرت جبریل علیه السلام حضور پاک ته عرض کوي د بخاري حدیث دی جی وی د الله رسوله وی که هغه وخت د فرعون چغې دی اورېدلې وی د دریاب د ویښ نه مې یو توره خټه راوچته کړه او د فرعون په دا خوله کې مې ومنډله. هسې نه چې د خدای پې چې ته رحم راشي او دا چغې وایي او خدای پاکې چې د توبه قبوله نه کړي. علما لیکي دې نه معلومیږي چې د بدعمله سړي او د ګناهګار سړي فرشتې هم دشمنانې وي. څنګه چې په د خدای رحم نه او مسلمان ورته خیرې کوي دقه رنګې فرشتې هم ورته خیرې کوي او د هغې هم پرې رحم نه. دا د موسی علیه السلام معجزه. حضرت عیسی علیه السلام لم خدای معجزې ورکړې. قرآن شریف کې الله چې کم سړی به د برګي مرض بیمار و هغه به په لاس راخ کې ټیک ټاک بشي. حالانکه هغه زمانه کې برګي مرض لا علاج مرض و. اوس هم داسې خاص علاج نشته. ډاکټران کوي خو د 100% یقیني خبره نه ده. او چې کم سړی به د مور نه پیدا ړوند یو سړی عارضي سترګو کې فرق راشي علاج وکړي خدای پاک یې جوړ کړي نه چې بالکل نظر به پکې نو پیدایشي ړوند. حضرت عیسی علیه السلام به په لاس راخ که خدای به جوړ او دې نه غټه معجزه واله چې کم سړی به مړ و مړ دی به راغی او په هغه مړي به یې لاس راخ که او یې قم باذن الله نو وبدرېد پابسې. د ابلیس بچیو پې راغی زوړ قبر اوچته دا آدم علیه السلام زوی ریشه خطا شو. زوړ قبر چې پې راغی چا ورته وي دا زوړ قبر ته خو مړي جمدي کې دا جمدي کولی شي وی د الله په اذن هلته ودرېد وی قم باذن الله دی جمدې شو الله ورته قبر اوشله او ترې راووت. ساوي د دې جلالین محشي د هغه لیکلي دي چې راووت دا نیم سر او نیمه ږیره سپین و. ورته وی دا ولې وی تا څه چل وکړو وی زه د الله پیغمبر یم عیسی دا ما له الله معجزه را کړې په هغه معجزه ته را جمدې شوې. اوس به څه کېږي وی اوس به دې الله ته سوال وکړم نو بیا به مړ شي او دې قبر کې به دې ښخ کړو.
او ورته څه وایي ورته وایي چې تا وی چې قم باذن الله نو ما وی ګلې قیامت شو دا نیم سر او نیمه ګیره مې په دغه هیبت سپین اوس ما بیا وجنې بیا وی ښه نو یو مهرباني وکړه زه چې کله ما نه سا وتې ده د زنکدن سختې والې ما نو هغه د زنکدن تریخوالی مې اوس په خوله کې پروت دی دا مهرباني وکړه چې اوس ما نه سا وباسې نه الله ته دا درخواست وکړه چې دوباره د زنکدن د سختۍ نه بچ شو زما ورونو ډېرې خطرناکې مرحلې را روانې د ټولو نه لومبۍ خطرناکه مرحله چې زمونږ ستاسو په سر ده هغه د زنکدن سخته ده الله دې مستعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د بدعمله انسان نه چې فرشتې سا وباسي دا د حضور پاک مبارک وینا ده داسې مثال دی لکه سسپار اوسپنه چې په اور کې سره کې او مالوچ لامده کې او دا پکې راکاږي لوخړی وي دقسې دا سا د ده په دې رګونو کې راښکلي کېږي دا رګونه لوخړی وي او حضور پاک یو بل مثال ورکوي وی لکه کومه اونه چې د غنو ډکه ده د ازغو ډکه ده د غنو اونه او هغه څانګې د ده په دې رګونو کې خورې وي د غنو هغه څانګې او هغه اونه ترې راکاږي او هغه څانګې د غنو د ده په دې رګونو کې راښکلي کېږي قسم د رسول الله مبارک فرمایي وی دا سا چې ترې وباسي نو وی دې سا سره د رګونو نه د غوښې او د وینې قطرې هم بار راوځي الله دې مستعد دی او د نیکعمله انسان نه چې زنکدن کې فرشتې سا وباسي وی داسې مثال دی لکه یو ازغې کې د چا د خپې نه وباسي ازغې او یا لکه یو مشکي او د هغه مشک نه یو څاڅکي اوبه لاندې تویږي د یو مثال نو الله نه سوال وکړه چې ما بیا الله د زنکدن د سختۍ نه وساتي دا د حضرت عیسی علیه السلام معجزه ماشومانو ته به یې څیزونه خور ماشوم به ولاړو او د بچې ورشه که نه جړل به ولې جاړې نو هغه به یې ډوډۍ پسې جاړم یا میوې پسې جاړم ورشه په پلانکې الماری کې د نمور هلته میوه پټه یې ښودې ځان له راوانه ماشوم به لاړ هغه الماری ته به وخت شي به یې راواغېست مور ویم کوم ځای نه دې را پیدا کړه پیسې چې کوم څیزونه به خلکو کور کې پټ ذخیره کړي حضرت عیسی علیه السلام به هغه څیزونه ورته ښودل دا د هغه معجزه زما ورور داسې زموږ د ښکلي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم ډېرې زیاتې معجزې په ټولو کې غټه او لویه معجزه دا قرآن شریف دی ولې اوس تاسو پې پوه یو ولې لویه معجزه ده قرآن شریف کې چې کوم علمونه دي دومره علمونه په یو کتاب کې نشته او قرآن شریف الله نازل کړی په کوم پیغمبر دی په نبی کریم صلی الله لوی پیغمبر ته بل نشته او په کومه میاشت کې رمضان بهترینه میاشت ته بله نشته په کومه شپه کې چې لیلة القدر د برکت او د عظمت شپه ته بله نشته او چې په کوم کلي کې نازل دی مکه مکرمه د هغې نه قیمتي او بهترین کلی بل نشته قرآن شریف کې یو صورت دی سوره تین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین نو علماء یو معنا خدا کوي مشهور معنا پیدا ده چې الله وی زما د په انذر قسمی تین په عربی کې انذر ته وایي او انذر په میوو کې بهترینه میوه ده یو کتاب د حیات الحیوان هغې کې د حیواناتو واقعات دي هغه د حیواناتو مختلف قسمونه او مختلف څیزونه لیکلي دي خو په بعضې ځایونو کې د دې میوو خاصیتونه هم ذکر کړي نو هغه لیکي وایي په میوو کې میوه
انځر هغه میوه ده، انځر په ټولو میوو کې انځر هغه میوه ده چې دا د انسان نه مخکې بل چا نه دی مسه کړې، بل چا ته فایده نه ده اخیستې. هغه وایي څنګه؟ تاسو ته پته ده انځران چې د چا په ځای کې وي خلک وي پلانکي د انځر ګل دی. د انځر ګل چا لیدلی دی؟ نه. هره میوه چې جوړېږي لاول ګلي، د ګل نه پس د هغې نه میوه جوړېږي. نو په دې ګل باندې صاحبه دا مچۍ بڼېږي، هغې ته خپله فایده اخلي. مچان راځي هغې ته خپله فایده اخلي، خوږوالی پکې وي. ماشي راځي هغې پې بڼېږي، هغه خپله فایده ترې اخلي. نو چې دا ګل نه کوم وخت میوه جوړېږي نو په هغه میوه کې دننه بیا هغه بعضې حشرات که ماشي وي او که بل شي وي هغه خپل اثرات ورپرېږدي. او انځر هغه میوه ده چې د دیم ګل شته، دا نه چې ګنې ګل یې نشته، او هغه ګل تر ننه پورې ماشي د شاتو مچۍ او مچ هم په خپلو سترګو ونه لیدل، هغې هم ته فایده وانغېسته. نورې میوې به تاله فایده درکوي، خو د هغې د ګل نه او د هغې د غوټۍ نه به مخکې د حشراتو او د مارغانو فایده غشتي، وروستو به دې ته فایده هلې. دا هغه انټچ میوه ته دی وایي، دې نه به صرف ته فایده اخلې. ګل نشته. امرود کې دننه چینجي کېږي، سیو کې دننه چینجي کېږي، په میوو کې دننه خامخا د هغې مناسب چینجي کېږي، خو په انځر کې به اوسه پورې چې د چا چینجي نه لیدل. خو خواږه میوه ده، فایده پکې ډېره ده، ځکه پې الله قسم خوري. زیتون هغې باندې هم الله قسم خوري. زیتون بهترین شی دی. اوس هم ډاکټران وایي د زړه مریض دپاره هغې وي د زیتون تیل استعمالوي، کولسټرول ختمي، د زړه رګونه کولاوي او ډېرې فایدې یې. لیکن بعضې علما دا معنا کوي و طور سینین، کوه تور یادوي، یو لوی غر دی. بعضې علما وایي چې نه، و تین و زیتون د تین نه انځر نه دی مراد، تین یو غر دی، جبل تین ورته وایي. جبل تین دا هغه غر دی چې حضرت داود علیه السلام ته الله د دې غر د پاسه زبور نازل کړی. والتین زما دی په هغه جبل تین غر قسمی چې ما داود علیه السلام له د دې غر د پاسه زبور ورکړی. او زیتون دا بیت المقدس کې غر دی. د زیتون هغه دانې بوټي ته م وایي، تیلو ته م وایي زیت، لیکن دا غر د جبل زیتون ورته وایي په بیت المقدس کې. معنی څه شوه؟ زما د په هغه جبل زیتون قسمی چې کوم جبل زیتون سره ما د پاسه ما عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړی وي. و طور سینین هغه کوه تور باندې زما قسمی چې په کوم کوه تور کې ما حضرت موسی علیه السلام لا تورات ورکړی دی. وهذا البلد الامین، او په دغه ښار د مکې مې د قسمي چې په کوم ښار کې ما حضور پاک له قرآن ورکړی. د تین صفت یې ونه که، صرف و تین استعمال شو، جبل تین. د زیتون صفت یې ونه که، جبل زیتون، صرف زیتون وی. تور سینا صفت یې ونه که، او دغه ښار چې قرآن پې نه پکې نازل دی هغې سره د امین لفظ استعمال که. هذا البلد الامین، هغه ښار باندې مې د قسمي کوم ښار کې مې حضور پاک له قرآن ورکړی دی. امن والا ښار، حفاظت والا ښار، من دخله کان آمنا، چې څوک ورننوتل دی محفوظ شو. ستا وینه به پکې محفوظ وي، ستا عزت به پکې محفوظ وي، ستا مال به پکې محفوظ وي. نبی علیه السلام فرمایي چې که بل ځای د یو شي ومونته د هغې جدا طریقه ده، او که په مکه کې د یو شي ومونته ابه ګورې زر په خپل استعمال کې نه راولي، لقطه چې ورته وي د هغې جدا طریقه ده. قسم دی قرآن غوندې عظیم کتاب خدای مونږ له راکړی دی، د نبی علیه السلام عظیمه معجزه ده چې لولې که نه یو عجیبه خوند دی پکې. یو سړی یو کار کې ګناه کوي نو ته به څه وایې چې دم کوم څه،
جدا چې دا واده دی او دا دومره نخرې کې دا جنجونه دي او فلان کې او ډینګرې او دا د شریعت خلاف نو دغه کې او پیغمبر هغې کې نه کې هم ګناه ده ولې کې د ګناه په مثال کې ګناه ورکې دا زمونږ سوچ دی زما وروڼو موږ نه الله او رسول چې کوم غواړي موږ به هغه کوو موږ نه الله غواړي چې د حضور پاک تابعداري وکړه موږ نه رسول غواړي چې د ما تابعداري وکړه موږ نه به تپوس د دقه خبرې کېږي د قیامت پر ورځ ما نه به قبر کې د پوس د دقې خبرې کېږي چې تا پیغمبر په حیث د رسول او د استازي منلی دی که نه او ما هغه استازي منلی دی چې د هغه نه بهترین استازي بل نه دی راغلی او الله ستا قرآن او ستا دین او شریعت او ستا سنت یې مونږ ته ډېر په مینه او په محبت او په ډېر لوی کوشش را رسولی دي تا څه کړي دي نو که بیا د پیغمبر تابعداري کړې خو ټیک ده که دې نه کړې نو رسوا به ولاړې الله دې مو د رسوایۍ وسه اوبه دې د هغه په طریقه څکلې دي د هغه په یو شی د هغه ښیم درته نن یو شی یو د رسول الله مبارک عاجزي حضور پاک کې چې کومه تواضع وه او کومه عاجزي وه دې کړې ده نه زما قسم په خدای یو جلک لته د پیغمبر مبارک ښیم چې مجلس کې به ناست و په دایره کې نو دا کونډی مبارک کې به د نورو صحابو سره یو شانتې وي چاته ځان له امتیازي پوزیشن نه دی جوړ کړی ښه مجلس چې د بار نه به بانډیسي راغی او نه به یې پېژنده قسم په خدای که دا پته ورته لګېده چې دی کې پیغمبر علیه السلام کم یو دی څومره صحابه قدر کوي څومره عزت صحابه وایي بیا وروسته لږه ګرانه شوه ځکه د بار نه به میلمه راغی هغه ته به پته نه وه چې حضور پاک پکې کم یو دی نو موږ څه چل وکړو نو موږ ولې یو لوړ ځای جوړ کړو دکان ورته عربۍ کې وی په هغې به هم نبي علیه السلام کېنو چې بار میلمه ته تکلیف نه کور کې دننه عایشه بیبي څه وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی محنت اهله کور کې به د نبي سره کار کو دا جزي وی قسم په خدای چې سپلی به وشلېدله په خپله به یې ګنډله نه حبیبیانې دي او چې کمیس به یې وګشلېده په خپله به یې ځان له ګنډه اوبه به یې په بورقه په خپله ځان لره ایستلې دا د حضور پاک ژوند او چې په لاره به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چېرته د سپینګیري نه مخکې شوی نه دی چېرته نه دی مخکې شوی د سپینګیري نه او یو ځل ورته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي الله رسوله جامې خرڅېږي د جومات نه بار یو سړی راغلی دی خرڅی یو جوړه دله نالو د جمعې منځله به هم اچې یو جوړه واله کن او چې میلمانه راځي هغې ته به هم اچې الله اکبر وایي دا خو د ریخمو جامه ده انما یلبس هذا من لا خلاق له فی الاخرة دا به هغه سړی اچي چې آخرت کې به د دې اغوستلو کې به یې څه نه ګوري یعنې په کار دا وه د پیغمبر خو یو امتیازي شان دی چې نورو خلکو له د ریخمو جوړه اخیستل ممنوع وي هغه له جایز وي بعضې خصوصیات یې شته نه داسې نه دا د رسول الله مبارک خوی دی او په سفر کې چې څنګه عام صحابه په سفر کې خدمت کوي دقسې خدمت نبي علیه السلام کړی یو سفر کې صحابه کرامو تقسیم وکړه خیمې به څوک ښخ کړي ځکه دا به ښخ کړي ساري به دوی سیراب کړي ذبح به دوی کړي ډوډۍ لپاره الاله به دوی وکړي او دا کارو کې دا به ده وکړي کارونه ټول تقسیم شو نبی علیه السلام وفرمایل وی یو کار مو پرېښی دی به زه کوم وی صاحب مونږ خو ټول تقسیم کړل څه کار مو پرېښی دی وی یو مو پرېښی دی وی اډر کوه صاحب کوم کار دی چې هغه مونږ حواله کړو چاته وی نه به زه کوم خدای صحابه حیران شو چې دا څه کار به م پرېښی دی وی تاسو چې دا غوښه پخوې خشاک به څوک راوړي اور به نه بلی وه وی دا به زه کوم او الله رسوله په تا به خشاک راوړو وی تاسو به یې نه راوړئ زه به پخپله راوړم قسم دې تبرګې واخیست او زنګن ته لاړو په دقه مبارک او نیازبین هم لی خشاک راوچت کو صحابو ته یې وغورځول دا کار وکړه نو ته به د پیغمبر عاشق یې تعجزي په ځان کې پیدا کړه د پیغمبر په نقش قدم روان شه لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روان دي د مینا سره خوا کې یو غونډۍ ته او غونډۍ ته چې څنګه ودرېد نو ځان له آواز ورکړه ودرېږه عمره ودرېد خلک ټول ورسره ودرېدل چې امیر المؤمنین څه کوي چې ودرېږي په دا دق میدان کې دا څه کوي امیر المؤمنین څه کوي چې ودرېږي ټول خلک ودرېدل حضرت عمر څه وایي خلک ورته وایي صاحب څه ولې ودرېدې وایي یو خبره مې یاده شوه وی دا زیو دلته به ما اوښان څروله نن سبا څوک هغه دوا ځان ته یادولی شي
یو سړی په موټر کې ګرځي او ته ورته وایې چې یاره وره یاد دي یو وخت د یاد دی چې هغه دا چل به دې کو ها دا خو د پلار نیکه نه ماته پاتې دی بیا پې شرمېږي عمر د دنیا د زرګونو خلکو مخکې ته وایي او هغه عمر چې 50 اوس چې ستا 50 حکومتونه دي دا هغه وخت د عمر د سلطنت لاندې و د نیمې دنیا چې اوس څومره دنیا ده د دې نیمې دنیا بادشاه و د دې نیمې دنیا بادشاه و او یو روب او یو دبدبه یې لرله مضبوطه روب او مضبوطه دبدبه هلته څه وایي هلته وایي عمره یاد دي وی دلته به دې اوښان څرولل جامې دې شلېدلې وې سپلی به دې نه وې نو چې اوښان به مې د شپې کور ته بوتلل نو زما پلار و خطام به راته غوسه و او ما ته به عمره د اوښانو په څرولو نه پوهېږې وګوره د خلکو څاروي ماړه راځي او تا اوږې راوستل نار دې بوتلي و نار دې راوستل عمره تا له د اوښانو د چارولو سل نه درځي نو تا نه به څه جوړېږي ته به څه کې د اوښ په څرولو په چل نه پوهېږې تو چې سبا لوی شي څه به شی به درنه جوړېږي عمره ګورې هغه شی وې اوس که دا خلک درته ټیس پاس کېږي او دا خلک دې عزت کوي عمره دا ستا کار نه دی همغه اوښانو والی دا د چا برکت دی دا د چا برکت دی د چا برکت دی دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ناستې برکت دی د هغه د صحبت برکت دی د هغه د مجلس برکت دی داسې به څوک وایي چې کله مصر ته ځي مصر ته به حیث د فاتح ځي ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه گورنر دی او دی مصر ته ورسېده په جاوه کې کمیس نښتی و هغه شلېدلی و نو ناست یې دا لیوګنډه حضرت ابو عبیده ورته یو اعلی جوړه راوړه وایي عمر دا واخله دا څه شی دی وایي دا مې دله راوړه تا سره به اوس د عیسایانو د یهودیانو مشران ملاقات کوي وفدونه به راځي جرګې به راځي هغوی به در سره ملاقات کوي جامې دې شلېدلې دي بد یې ښکاري وایي دا هغه امیر المؤمنین نوم خو د هغه پښتانه وایي پښتانه یې لکه د پلارکي نوم دا ټک په دروازه لیکلی دی نوم دی د دنیا په د فارس او د کسرا په محلونو کې ګړنګېږي ته مهرباني وکړه دا جوړه واچو وی نه وی ګوره ډولې به ښکاره شي او په دې شلېدلو کې ښه نه ښکارېږي او ورته څه وایي کفا بالایمان زینتن د ایمان نه بهترین ډول بل نشته او شکر دی هغه راکې پروت دی دې ته عاجزي وایي دا نه چې ګنې د عمر ما د حضور پاک کم صحابي ما او یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله بخاري کې حدیث دی د بیګانو سره لږه ورانه راغلي وه چې روانه راغلي وه بره بالخانه کې دیره شوي عمر صاحب ته ملګري الو وی چې دغسې نبي علیه السلام په بیبیانو سره روانه راغلې ده اوږده قصه ده خو عمر صاحب راغی بره وروخت الله اکبر چې بره وخته عمر صاحب وی چې وختم او مې کتل د حضور پاک کوټې ته هغه کوټه چې د دواړو جهانو مبارک سردار پکې ډډوالی چې مې وکتل صرف 3 سرمنې پکې پرتې دي نور څه نشته 3 سرمن لږ غوندې دارو پراته دي چې دا سرمن کله د صحابي نه وباسې دغه دارو پې واچوي نو هغه سرمن اوچېږي پراته دي او د دواړو جهانو مبارک سردار په یو پوزکي باندې ملاست دی او چې کوم بالښت یې ډډه والې ده کوم بالښت و هغه د څاروي د سرمنې بالښتو دننه پکې د کجورو پاڼې د مالوچو په ځای رښتیا ووایي چې د سرمنې بالښت او د مالوچو په ځای پکې د کجورو پاڼې هغه نرم وي که کلک به یي څونه کلک هغې ته یې ډډه والې وه او چې ما وکتل نو د حضور پاک په وجود هغې پوزکي پټې جوړې کړې په دې اولی کې او په دې ملا کې دغې کجورو پوزکي پټې جوړې کړې پټې نو ما ورته څه وویې مې الله رسول د خدای نه سوال وکړه فارس او رومیان خدای نه مني او خدای دنیا ورکړې ده لږ سوال وکړه چې امت له دې خدای لږه مال ورکړي امت له مال راشي نو ستاسو بستر او بالښت به هم ټیک شي او چې دا مې ووې نو نبي علیه السلام نیب کېناست یا ډډه والې وه یا کېناستو او څه وایي افي شک انت یا ابن الخطاب ته جوړ شکي په د خپل دین کې
دا هغه خلک دي چې هغوی له د خپلو د دنیا له دې ښو عملونو اجر خدای په دنیا کې ورکړی دی. موږ له به خدای زموږ د عملونو اجر په آخرت کې راکوي. دغه د پیغمبر جون صلی الله علیه وسلم دغه عجزي، دغه تواضع، من تواضع لله رفعه الله، د یو صفت خدان کې پیدا کړه. د پیغمبر د عشق او د مینې دا یو صفت ځان کې پیدا کا عجزي. خو لفظي نه، بعضې خلک نوم سره لیکي بندې ناچیز، بندې عاجز، فقیر، عاجز، مسکین، عاصوي، ګناهګار، فلان کې. نه 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 نه، چې صرف د خولې عاجزي نشي، عملي عاجزي شي. چې د خولې عاجز ځان ته ونه وی، په کومه طریقه ځان کې عاجزي پیدا کې؟ عملي. ماشوم سره مینه، مشر سره مینه، ښځې سره عاجزي کول، ګاونډي سره عاجزي کول، کبر نه، ځان پسې خپې به نه راکاږي. عاجزي ځان کې پیدا کړه. لویي مه پیدا کوه په ځان کې، عاجزي په ځان کې پیدا کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه ده، بادشاہ دی، خلیفه دی، نو مال کو ډیر شوی په دغه زمانه کې. نو زلالم ما وی چې دا بیت المال لږ وګورو. چې بیت المال مې وکته نو بیت المال کې مال ډیر زیات پروت دی. نو د بیت المال چې کوم سیکرټري دی هغه ته ما وی چې لیست راوړه لګو دی د غریبانانو کونډو چې د کوم چاله مال ورکوي هغه زه رجسټر راوړو. ما کته د حضرت ابوبکر صدیق د هغه خاص مشیر و، سینیر منسټر، خاص دیم نمبر سړی ورپسې. اونیګه ګورم چې د لیست کې چې ته د غریب، کونډې، یتیم، مسکین نوم نه پاتې. نظر مې واچو نو چې د ما په ذهن کې څومره غریبانانو ټول پکې لیکلي وو، څومره پکې مسکینانو، کونډې وې، رنډې وې، ټول پکې وو. چې مې وکتل نو پکې یو ښځه وه او د هغې د خاوند نوم یې هم لیکلی و چې خاوند یې مړ دی، مرحوم، او هغې ته مخامخ خانه کې د هغې تنخوا نه وه. د هر چا ته مخامخ په خانه کې تنخوا وه او د دې ښځې خانه خالي پرته وه. سړي نه مې تپوس وکړه چې د دې ښځې تنخوا نه میلاویږي؟ ویې نه. د نوم یې ولې لیکلی دی؟ نوم لیکلی دی خو بس تنخوا نشته دی. ولې بیت المال کې مال نشته؟ نشته دی. نو ولې د دې یاره بس پته نشته، خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه همدغسې خانه خالي پرېښې. عمر صاحب وایي ماړه کې سوچ وکړه چې بس ابوبکر ښه پوهېږي، خو دا خو یوه کونډه ښځه ده او د دې به څونه مال تاجیتي. زه راشه د دې چې څومره ضرورت دا به عمره زه په پوره کوي. لکه مې فیصله وکړه، پته مې ځان سره نوټ کړه او د هغې ښځې محلې ته لاړم. تپوس مې وکړې دا مخامخ یې کور دی. چې کور ته ورغلم تپوس مې وکړه څوک یې شته؟ ویې نه څوک یې نشته، دا ښځه په کور کې دننه پرته یوازې. ما دې ښځې له اواز ورکړ، ای کونډې، زه یو زلمی راغلی یم، نوم مې عمر دی. خلکو وپېژندل او زه ستا که څه خدمت وي نو ما ته ووایه چې ستا خدمت وکړم. کونډې راله اواز ورکړه چې بچیو زما خو یو درې ضرورت دی. یو ضرورت مې دا دی چې ما له څوک ډوډۍ راوړي. نو اخو د ما یو ګاونډي دی او ما له سهار او ماښام ډوډۍ راوړي، دغه ضرورت مې پوره دی. دویم ضرورت مې دا دی چې زه معذوره یم نو چې دا کور راله څوک صفا کوي، دا د خاورې بره چت نه راجوړېږي دیوالونو نه کچه دی چې دا راله څوک صفا کوي. او دریم ضرورت زما د اوبو دی چې ما له څوک اوبه راوړي، صفا اوبه لکه مدینه کې خوږې اوبه کمې وي او دا ځای را لږ چل خو کوي. دا دوه جته دي. ما وی ښه کونډې زه به هر سهار راځم او ستا دا خدمت به کوم چې بل چاته ونه وی. ډېره ښه ده. خو چې سهار رالم او دې کونډې ځان ته ور د بار نه زنځیر دی. کونډې دا ور وی چې دا خو زه نشم پاسېدی، د دننه نه زنځیر دی، نو دا به څنګه کولاومه؟ وی بس بچي چې بیا راشي چل به راته وښیم. سهار وختي چې اشراق مې وکړ لاړمه، مش مې راډک کړ، کونډې له راورسېدم، اواز مې ورکړ، ای کونډې دا ور څنګه کولاوېږي؟ چل راته وښایه، اوبه مې مروړي دي او چې ستا دا خدمت وکړم دا دې دله جارو کړم. کونډې دننه آواز وکړي بچې ته لیټ را لیکن ستا نه مخکې یو بل زلمی راغلی و هغه دا کار نن کړی، که ته کې سبا راست. او واقعي زه لیټ شوم. سبا چې مې سهار لمونځ وکړو نو مې چې راشه د دې کونډې خدمت وکړم. بیا ورغلم، دروازه مې ووهله، کونډې له مې اواز ورکړ، کونډې بچې بیا لیټ شوې، پرونی زلمی راغلی و ستا نه مخکې دا کار کړی. او بل ورځ مې بیا سوچ وکړ چې مانځله ځم دا کار به وکړم. مانځله چې راتلم مش مې د اوبو ډک راوړو، اواز مې ورکړ، کونډې چالو ښایه چې ور سینګ کولاوېږي. زه هغه پرونی کس راغلی یم چې
چې خدمت ته وکم ای بچې بیا لیټ شوې که هغه پرونی بل ورځني زلمې راغلی و دا کار یې ستا نه مخکې کړی بل اوس د شپې رالم تهجد مې وکړل وختي رالم چې راله بیا مې اواز ورکړ کونډې ما ته ور سینګ کولابېږي چلو ښایي چې دا خدمت وکړم ای بچې بیا لیټ شوې که هغه کس تا نه مخکې دا خدمت کړی بس ما وې کونډې خدمت خو کېږي پته ولګېده هر څوک د خدای نیک بنده دی کوي خو دا د شپې راځي او دا ډېر نیک ځکه معلومیږي چې د دریا نه ځان ساتي په تندر یې وله بس خدمت یې هر څوک چې کوي د خو دا معلوموم چې دا سړی څوک دی دا په نیمه شپه کې چې راځي دا د کونډې دا کور جارو کوي او د بله څوک دی نو بل رالم په یو ګوټ کې پټ ودرېدو یو سړی راغی سړی په درب درب را روان دی مخ یې پټ کړی دی او په شا یې مش راچولی دی یو ځای له چې ورسېد هلته ودرېد څپلی ویستې ورو ورو لکه جومات کې چې سړی دي هلته لاړ هلته بیا څپلی واچولې په درب درب روان شو چې د کونډې دروازې له ورسېدو سلام یې واچو په کونډه او لاس یې د بار نه ورښکته که هغه ولې دروازې وي هلته دروازه کوله وکړه او کور ته ورننوت چې ورننوته هغه زڼو منګو کې چې کومې اوبه پرتې وې هغه یې راواغېستې چړقاو یې او منګي والا ښه مزېدار ډک کړل صفا یخې کړل او باقي اوبې چلقاو کړې او جارو یې راواغېسته او د کونډې دا کور یې داسې را صفا کړه خاورې ترې راویستې چې پوره شیشه یې کوله جامې هر څه د اوبو د خاورې ځان لوللل او بیا داسې لوښي کې لکه تاتکې شو مثلا هغې کې خاورې الي او بادیران غورځوي الي او پډیران غورځوي کور یې ورته ښه شیشه صفا کړو بیا ورته منګې ډکې کړې چلقاو یې ورته وکړو لوښي ورله صفا کړل کونډې له او جامې ټولې د خاورو خټو ځان له لیت پیت کړې او هلکه دا هر څوک چې دی خو ډېر نیک سړی دی هر څوک چې دی خو دا د خدای ډېر نیک بنده دی دومره په دې شپه کې د دې کونډې خدمت او داسې خدمت چې سړی د خپلې ښځې او د خپلو بچو هم نشي کولی د خپلې مور هم نشي کولی او دا له جامې په خاورو او په خټو کې ولاړل دا څوک دی زه ولاړ یم چې ودرېږم ما له خوا له ورسېږي تیاره ده نو زه به یې د مټه نیسم معلومات به کوم سړی چې را روان شو یو ځای کې بیا سپلی وویستی ورو ورو راته بیا سپلی واچولې چې ما له راغې ما پې ورمنډه کړې سړی مې کلک راونیوه ګورم چې څوک دی چې سړی مې کلک راونیوه او د مخ نه مې وله څادر لر کړه سړی څوک و الله اکبر د رسول الله مبارک خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی کلک مې ونیوه ښه ابوبکر ده ته کې د دې کونډې دا خانه دې ځکه خالي پرېښې ده چې دا خدمت دې په ستا په دماغ اخیستی دی د نیمه شپه کې ته کې اوهو ابوبکر دا څه کې ما تا ډر وکړه چې دا زه وکړم زوی ته دې ووایه زما زوی ته ووایه غلام ته ووایه ویندې ته ووایه د دنیا خلک دې بل چا ته ووایه چې دا خدمت هغه کوي دا مونږ بل چا باندې وکړه پخپله مه کوه حضرت ابوبکر صدیق څه وایي عمره په جړا شو وی جړل عمره واقعي دا خدمت خو به راله دلته تو کې زوی به مې وکړي ستا زوی غلام نوکر به وکړي خو عمره په قبر کې او د قیامت پر ورځ به راله بیا هلته کار څوک کوي دا صحابه دی جشن نو منو کړی د پیغمبر په پیدایشت دوی چراغان نو کړی دوی د عیسایانو رسمونه نو کړی دوی رسمي مظاهرې نه وې کړی دا رسمي مظاهرې دا د پیغمبر سنت یې ځان پې جبدي کړی عاجزي د کونډه خدمت د یتیم خدمت د مسکین خدمت مسلمان سره د ورورولۍ اظهار مسلمان ته د مسلمان په نظر کتل مسلمان ته د دشمن په نظر نه کتل دا د پیغمبر طریقه او دا دوی خپله کړې وه که مشن چې د دواړو جهانو مبارک سردار دنیا ته راوړی دی پکار دی چې موږ هغه مشن مخ په وړاندې کړو که څله چې خدای رسول الله مبارک دنیا ته رالیږلی دی چې موږ هغه کار وکړو زموږ دین او شریعت د رسمي مظاهرو د رسمي جلوسونو او د نقشو قایل نه دی د عمل قایل دی دا خو د عیسایانو کرسمس دی لس ورځې جشنونه کوه بیا خیر و خلاص نمونځ ته نو روژه شته اسم نشته او په هغې کې ګناهونه کولی تاسو لاړ شئ دی پنجاب ته او سند ته چې پته راته ولګي هلکان او جینکې ګډ ګډي قوالی شریف قوالی ناک شریف ووایه قوالی شریف څه کې د ډول او د سورناخو د ماتولو دپاره پیغمبر راغلی دنیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي په دې مقرر کو وی لاړ شو پلانکي ځای کې یو سړی ډول سورنا غږوي ام برابر کو د لوښي مردمات ته چې د کوم سیز د ماتوالي دپاره د دواړو جهانو سردار راغلی دی حضرت عبدالله ابن عمر وی په لاره روانو نو یو ځای کې د ډول باجي د سورنا آواز و نو غوږ کې ګوتې منډه دی
چې څه منځې لاړ نو بیا د غوږ نه ګوتې وویستلې نو بیا اواز راته نو بیا پکې ګوتې ومنډلې نو چې څه منځې لاړ نو بیا اواز راته نو بیا پکې ګوتې ومنډلې نو چې څه منځې لاړ نو ګوتې وویستلې نو بیا اواز نه راته دا ملګري دا ولې وی قسم په خدای که مې حضور پاک دقسې نه وي لیدي دا کار به ما نه وی کړی دقسې یو ځای کې د ډول سرنا آواز و وکې ګوتې ومنډلې چې څه وخت کې لاړ نو چې ګوتې وویستې بیا اواز راته بیا ومنډلې چې څه منځې لاړ نو بیا اواز راته بیا وویستلې بیا ومنډلې چې څه منځې لاړ او اواز نه راته نو بیا ګوتې وویستې نو چې حضور پاک د کوم سید نه نفرت کې نو ته د هغه بهترین صفت نعت څه شی د عبادت نعت پېژنې نعت څه ته ویلې کېږي د پیغمبر صفت د حضور پاک صفت که په نظر کې کې که په نثر کې کې دا عبادت دی څوک چې نعت جوړی د عبادت جوړی څوک چې نعت وایي د عبادت وایي خلقو ته هلکه د پیغمبر صفت بیانول عبادت دی که نه دی نعت څه شی شو عبادت نو عبادت سره دوکلی څه شی شوی عبادت سره مونځ سړی کوي دوکلی ورته وه عبادت سره دوکلی باجیا سیتار بنګي رباب هلک جینکۍ ګډ لاتونه پړکول او هلکان جینکۍ ګډ تاوېدل او هغې د نوم قوالي شریفه دمه شریفه اجلاس شریف خدای ته وګوره جومات شریف ووایه بیت الله شریف ووایه خانقاه شریف ووایه عالم شریف ووایه نیک سړي ته شریف ووایه پیر د نیک سړي د صالح د هغه ته شریف ووایه نو قوالی شریف هلکان جینکۍ یو شان ورته ګډېږي عقل پاتل پکار عقل ولکم فی رسول الله اسوة حسنة رسول الله مبارک الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة رسول الله مبارک سر پر نمونه بس لمن کان یرجو الله خص خدای منی داغه د ملاقات امید لري اخرت منی د اخرت دتلو امید لري او د الله ذکر وای چې ډېر زیات وکم نو پیغمبر نقشه کې ځان راوله دا ټول جون دې په ذکر کې تیریږي تپوس بل عمل کېږي دین د عمل نو عمل وکړو عقیده به د رسول الله مبارک د عقیدې په شان کوو عمل به د هغې د عمل په شان کوو شکل به د هغې په شان جوړو گفتار به هغسې جوړو د رسول الله مبارک په شان دی هغسې به جوړو او که نه زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی مدینه منوره کې یو سړی را سره کېناستو وی د هغه وخت و چې ما علم حاصله و هم پښتون و زم پښتون وی ما نه تپوس وکړو چې څه کې وی ما چې دلته کې دین علم حاصل و وی ما ته وایي چې خلک سپومې ته وختل او تا هغه زړو پسې نښتې وی ما نو چې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې ده هلته ته خېجه زه به د خپل پیغمبر او د خپل خدای غزاله یادو موږ ته دې فخر کوو الحمدلله وی چې لږ ساعت او د ابتاباد او شیخ صاحب بیرسټر بارېټلا وکیل چې ورته وایي وکیلو وی چې لږ ساعت تېر شو وی ما چې برخورداره دا نبي علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تېر شوی دی ما وی انا لله و انا الیه راجعون دین ته قدامت پسندی دی او زور شی وته دا درته پته نه لګي چې اکبر کله تېر شوی دی خاندان مغلیه کله تېر شوی دی او حضور پاک کله تېر شوی دی لږ مهرباني وکړئ په دې ربیع الاول کې که تاسو څه پروګرام کوئ جلسه کوئ د شریعت دایره کې دننه د خپل پیغمبر مبارک اخلاق زده کړئ او بل ته وښایئ د حضور پاک عقیدت ته خلکو پیدا کړئ د هغې نعتونو صفۍ په دې میاشت کې او په نورو ټولو کې دا پروګرامونه وکړئ او خلکو ته ورسوئ د پیغمبر مبارک د حالاتو نه خلک خبر کې د هغې د اعمالو نه خلک خبر کې او د هغې د اخلاقو نه خلک خبر کې دا نه چې صرف جشن او خیر وکړه او هلکانو جینکۍ او چراغانونو قصه خلاصه شو دا نه دا د کرسمس او د نورو خلکو د انګریزانو تشبیه ده دا د هندوانو کار دی دا د مسلمان رسم نه دی مسلمان به مینه ساتي خو هغه مینه چې هغه د قالب کې دن او بار یو شان راشي مسلمان به د پیغمبر په راتلو چې کوم مسلمان د خوشحالۍ اظهار اونه کړي خو دا اصل نه مسلمان نه دی مونږ خو به دی الحمدلله خوشحاله یو چې له دواړو جهانو سردار دنیا ته راغی که نه وې نه به زموږ د ایمان او نه به زموږ د عقیده وه دا خو د هغې د مخ او د هغې د برکت نه خو چې کوم مشن له الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته لېږلی دی باید پکار دی چې موږ هغه مشن مخکې کړو په خپل هم پې عمل وکړو بل ته مو رسو هغه سنت موږ په خپل قالب کې هم راولو بل ته مو رسو په دغه طریقه د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړو زه په دې خوشحاله شم چې خدای زما په لاس یو سړی مسلمان کړي زه په دې خوشحاله شم چې زما په وجه الله پاک د رسول الله مبارک ګیره په یو مخ د یو مسلمان ورپرېږدي دا زما خوشحالي ده زه په دې خوشحالېږم چې زما بیان وکم او زما په بیان باندې یو سړی د پیغمبر مبارک لباس واچوي
زه په دې خوشحالېږم، دا د ما اختر دی، دا د ما خوشحالي ده چې د پیغمبر مبارک کوم د مانځه طریقه ده هغه د یو مسلمان ته وښیم په هغه طریقه لمونځ وکړي. زما دا خوشحالي و اختر دی چې د پیغمبر مبارک اخلاق خلکو ته وښیم هغسې اخلاق خلک پیدا کړي. او تاله دا غټ اختر دی، اوهو نن مې د حضور پاک په شان لمونځ وکړه، ما نن شکل د رسول الله مبارک په شان جوړ کړه، نقشه مې د حضور پاک په شان جوړه کړله، جامه مې د حضور پاک په شان جوړه کړله. او کردار او گفتار هغې دروغو نه دوکې نه ځان ساته، ما هم دروغ دوکې نه ځان وساته، هغسې مې جوړ کړو. دا د رسول الله مبارک خوشحالي ده. او خیرات وکړه، هر وخت کې کوه او رسول الله مبارک ته ثواب رسوه، صدقه کوه. دقسې د پیغمبر مبارک د سیرت او د هغوی د پیدایش او د هغوی د اخلاقو پروګرامونه جوړوه. خو دا نه چې صرف نقشه عملي، رسمي مظاهره نه عمل. الله دې موږ له توفیق راکړي. دعا وکړئ خدای پاک دې زموږ حشر نشر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نصیب کړي. الله دې د هغې په سنتو زموږ عمل نصیب کړي، د هغې طریقې دې الله موږ ته وښودلې کړي، په هغې دې موږ له خدای پاک عمل راکړي. او الله موږ د قیامت پر د دواړو جهانو د مبارک سردار جنډې لاندې ودرولې کړي، او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي. بل جناب دا خبر هم ذهن کې واچوئ، درود شریف لږ ډېر وایه ها. الله دې موږ له درود شریف او د ذکر او اذکار توفیق راکړي. الله چې څوک بیماران دي ته ورله شفا ورکړي. الله که څوک په کورونو کې او په اسپتالونو کې بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله زموږ د حلال او پراخه روزي